بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او مهربان خدای په نامه باندې د نن ورځې په خپرونه باندې شروع کوو. نن د اګست 15 2024 عیسوي کال دی او تاسو دا خپرونه چې نشریږي دا د کاناډا نه نشریږي. ټول ټولو لیدونکو ته احترامونه او سلامونه وړاندې کوم. د ټولو خبرو نه مخکې زه د یوې خبرې معذرت غواړم. زموږ خپرونه نن لږ ځنډ شوه او مشکلات لرو، تخنیکی مشکلات دي. ګر چې موږ په ډېر یو ډېره رسېدلې ټکنالوژۍ په لحاظ او په یو ډېره مترقي جامعه کې ژوند کوو، بیا هم موږ تکالیف لرو. نو زه نه پوهېږم دا مشکل زما په کمپیوټر کې دی که په سیسټم کې دی، خو لږ تکالیف راپېښ شو. خو چې دا مشکل هم حل کړه، لږ ذره ناوخته شو. د ټولو نه بخښنه غواړم، عفو وکړئ راته. دا کوشش وکړو چې انشاءالله دغه نواقص د منځه لاړ شي، خلاص شي. دا بل زمونږ یو زیات عده مېلمانه چې غواړي دغه خپرونه کې موږ سره برخه واخلي، اکثر یې نشي کولی چې خپرونې ته راداخل شي. هغوی هم تکالیف لري. انتظار به کوو د خپرونې په لړ کې به انشاءالله تعالی ټول را حاضر شي. تېره اونۍ موږ د دې اعلان کړی و څو ورځې وړاندې چې زموږ د دې اونۍ خپرونه د تشدد او عدم تشدد په موضوع باندې ده. او دا زموږ ستاسو د خپرونې دغه ترتیب او شکل داسې دی چې د خپرونې په اوله کې لکه هره اونۍ موږ د تېرې اونۍ په بعضې واقعاتو باندې لږ غږېږو، ډېر نه، ځکه چې هغه د نورو میډیاو کار دی چې خبرونه نشر او د خبرونو په تفصیلاتو غږېږي. خو موږ یې صرف یو یاداشت کوو دلته چې داسې واقعات په تېره هفته کې واقع شوي دي. په طور د مثال 4 ورځې مخکې په تورخم کې د افغاني عسکرو او د پاکستاني عسکرو ترمنځ یو نښته وشوه. په دې نښته کې تقریبا 3 کسان پکې شهیدان شوي دي چې هغه مېرمنې او ماشومان دي. دا نښته په دې وشو چې پاکستاني عساکرو کوشش کړی ده چې داخل د افغانستان ته راننوتي دي، غوښتي چې په داخل د افغانستان کې خپل ځان لپاره پوستې جوړې کړي. او افغاني عسکرو لکه دغه څنګه چې دوی په خوله وایي هماغسې په عمل کې د خپلې خاورې نه شدیده دفاع کړې ده او د هغې په مقابل کې درېدلي. او دې په نتیجه کې دغسې 3 نفره شهیدان شو چې دا ډېره دردونکې واقعه ده. او د پاکستان حکومت او د پاکستان استابلیشمنت باید افغانستان ته په دغسې سترګو ونه ګوري چې دا بې خاونده مال دی. بې خاونده مال نه دی، دا یو مملکت دی، دا دلته یو ملت ژوند کوي، دلته یو قوي نظام موجود دی او دا د 6,000 کالو تاریخ لري. دا داسې ساده نه ده چې هر سړی پکې راشي خپلې مورچې پکې جوړې کړي او څوک به ورته غږ نه کوي. هغه وخت هم تېر شو چې تاسو په کونړ باندې حملې کولې. په میاشت کې 2-3 حملې زموږ خلک هم وژلو، توپونه او ډزې پرې وې. او زموږ د امریکایي جمهوریت نه هېچا پرې نه اعتراض کول، نه پرې چا خبره کوله، نه پرې غږ راپورته کېدو. دا یوه واقعه وه. بله ډېره بده واقعه چې وشوه هغه دا وه چې په دشت برچي کې یوه چاودنه شوې ده چې په هغې کې ډېر کسان 8 نفره په ډېر بد حالت کې زخمي شوي، شفاخانو ته رسېدلي دي. یو کس پکې ډېر بد حالت لري چې هغه د مرګ او زندګۍ سره لاس او ګرېوان دی. داعشیانو قبوله کړې ده چې دا حمله د دوی ده. زه ډېر تعصب کوم په دې باندې چې زما د ملک او زمونږ د دې خپلو قومونو په هغه ډېرو بېچاره خلکو باندې، په ډېرو غریبو خلکو باندې، په هغه ډېرو ناتوانو خلکو باندې چې په دشت برچي کې ژوند کوي او د سهار نه تر ماښامه پورې د یوې کپ ډوډۍ لپاره یا یې کراچۍ لاس کې دی یا یو وړوکی دوکان لري یا چېرته یو بل کار کوي، هغې باندې د داعش د ظالمانه سیستم د لاسه راځي هلته حملې کېږي او چاودنې پکې کېږي چې دا چاودنې تکرار شوي دي. نور زموږ حوصله هم ورته تنګه ده، دې خبرو ته حوصله نه لرو. دا دردناک واقعات دي. هغه چې په دشت برچي کې اوسېږي هغه زما وجود دی، زما تن دی، زما مټ دی. نو چې ته زما مټ غوسې، زما تن زخمي کې، زما وجود ټوټه کې، زه د یو افغان په صفت باندې نه خاموش پاتې کېدی شم او نه پاتې کېږم. او زما خاموشي به ډېره بده خاموشي که هر څوک په دې واقعاتو کې خاموش پاتې کېږي. په تمامه معنا د هغې خلکو سره موږ همدردي هم لرو. زما وجود دی، زه پرې زخمي یم، زه پرې دردېدلی یم. دا یوه واقعه وه. بله واقعه دا وه چې دا ورځ تېره شوه او 3 کاله وړاندې د افغانستان د جمهوریت نظام د اګست په 14مه ورځ باندې سقوط وکړ او د افغانستان ټوله خاوره د اسلامي امارت د عساکرو لاس ته ولوېده. دغه ورځ هم په افغانستان کې تېره ورځ
په ډېرو مختلفو ذرایعو او شکلونو باندې لمانځل شوې ده. خو د دې لمانځنې سره ما د چا نه مخالفت وانه اورېده، خو د طالبانو د کړنو سره تر اوسه هم په خلکو کې نارضایتۍ موجودې دي. خلک ته ناراضه دي، خلک ته شکوې لري، خلک ته ګیلې لري. زه ډېرې خبرې په دې باب نه کوم، ځکه موږ په تېرو پروګرامونو کې په دغه مسایلو باندې خبرې کړې دي چې د ښځو مکتب بند دی، ښځې کار ته نه پرېږدي، جنکۍ پوهنتون ته نه ځي، تعلیم نه کوي، دا نه کوي، دا نه کوي، فلان دی فستان دی، څه او د بین المللي غوښتنې بېلې دي. هغه ورنه ټول شموله حکومت او ټول شموله نظام غواړي. په دې باندې هم خبرې روانې وي، خو خلکو تبصرې وي او د خلکو په تبصرو پورې زموږ کار نشته. زموږ کار دا دی چې موږ په افغانستان کې داسې یو قوي، متمرکز، متحد ملي نظام ولرو چې هغه زموږ د دې مملکت حیثیت په منطقه او جهان کې وساتي او د افغانستان سیاسي حیثیت بیرته یاد شي. په هر صورت باندې ټولو ته کامیابي او موافقت غواړو. افغانان چې د دنیا په هر ګوټ کې دي بریالي دي اوسي، او زه د ټولو ته توفیق ورکړي چې د یو واحد ملت په حیث باندې په یو متحده مفکوره باندې سره راټول شي. او بله خبره چې روانه ده، تر اوسه لا نتیجې ته نه ده رسېدلې، خو د هغې دپاره یو څه وخت شته. مګر په میډیا کې د خلکو په منځ کې په ټولو ځایونو کې د تبصرو لاندې د هغه د پی ټي ایم د مشر منظور پښتون اعلان دی چې په 11 د اکتوبر به د ټولو پښتنو لویه جرګه هلته جوړېږي او په هغې کې به تصامیم نیول کېږي چې څه وکړي د هغې نه وروسته. دا خبره هم په بحثونو کې ده، او په دې بحثونو په لړ کې دغه یو بحث په خلکو کې ډېر تود دی. موږ یې اورو چې ولې منظور پښتون عدم تشدد ته لاس اچولی دی او د عدم تشدد په فلسفه باندې روان دی، او دا خبره په عدم تشدد نه حل کېږي. دا د خلکو یو سوال دی، خلکو دې باندې تبصرې لري، بحثونه هم پرې روان دي په مجالسو کې، په میډیاګانو کې، په هر ځای کې. موږ هم لازمه وګڼله چې په دغه موضوع باندې یو څه بحث وکړو. بعضې کسان دوستان او متخصصین را پیدا کړو، خو ما ډېر کوشش وکړو دغسې یو څوک مې پیدا نه کړو چې هغه زموږ په دې خپرونه کې موږ سره شرکت وکړي چې د هغه د تشدد طرفدار، د عدم تشدد طرفداران خو ډېر خلک اوس په دې وخت کې طرفدار شوي دي، خپل ځان ته دلایل هم لري. زه هم دلایل لرم، تاسو هم دلایل لرئ. مخکې د دې نه چې زه راشم په دې خبرو باندې وغږېږم، بېرته ګرځم تېره اونۍ کې یوه ډېره ښکلې حادثه نه وایم، یوه ښکلې غونډه جوړه شوه. دا ښکلې غونډه په دې خاطر باندې وه چې د دې افغانانو د یوې پښتنې شاعرې په شاعرۍ باندې او د هغې په کتاب باندې، چې هغه کتاب دغه څه وخت وړاندې چاپ شوی دی. زه به د دې کتاب او د دې مجلس یو څو عکسونه تاسو ته راوړم، د هغې نه وروسته به په هغې باندې خبرې وکړو. دغه عکس چې تاسو ګورئ دا په هغه محفل کې اخیستل شوی دی، او دلته د دې محفل هغه ډېر دروند او ښاغلی مېلمه چې و شهسوار سنګروال و، چې د لندن نه دغه مجلس ته تشریف راوړی و، او د دغه کتاب اغلې لیکواله او شاعره ضیا کاکړ خور دا زما په څنګ کې ولاړه ده، او دا د دې کتاب لیکواله وه. کتاب د ضیا کاکړ د اشعارو یوه مجموعه ده چې ښاغلي شهسوار سنګروال پرې ډېره ښه مقدمه لیکلې ده. په مقدمه کې ډېرې ښکلې خبرې دي او ډېرې خبرې پکې د بحثونو وړ خبرې هم شته. همدارنګه په د ضیا کاکړ په شاعرۍ کې په دا کتاب کې چې ما تر یو حده پورې ولوستی دی ډېر ښه اشعار پکې دي. د ضیا کاکړ شاعري ما داسې پیدا کړه یا داسې مې وموندله چې ضیا کاکړ د خپل وطن د حالاتو او د خپل وطن د دې واقعاتو او حوادثو د تأثر نه یوه ترجماني کړې ده په خپل کتاب کې،
او دا ترجماني تر ډېره حده چې موږ یې ګورو په واقعیتونو ولاړه ترجماني وه دا په 100 تقریبا 95 صفحو کې دا کتاب چاپ شوی دی اکثره برخه آزاد نظمونه دي د غزلو برخه هم ډېره خوندوره ده غزل هم پکې شته په کتاب کې او کتاب د لوستلو دی کتاب ډېر ښه ارزښتمن دی او زما په نظر باندې ارزښت په دې کې دی چې دا کتاب د دې کتاب ما په ارزښت باندې خبرې کوله ارزښت د دې کتاب زما په نظر باندې زښت ډېر دی ډېر په دې معنی دی چې موږ په پښتني ادب کې او په پښتني ادبیاتو کې د نارینه او برخه ډېره غټه ده موږ ډېر نارینه لوی شاعران لرو په ښځینه برخه کې موږ لیکوالې کمې لرو او که څوک لرو هغه هم د خلکو د نظر ډېر وختونو کې لوېدلي دي موږ په پخواني تاریخ کې هم ډېرې ښځینه لیکوالې لرو شاعران هم لرو او ډېرې غښتلې ښځې لرو چې د پښتو د ادب دپاره هغه یوه برخه اخیستې کار یې ورته کړی دی خو د زمانې ګردونه ورباندې اچولي دي ډېرو خلکو پرې خبرې نه دي کړي تبصرې پرې نه دي کړي خو د ډېرو خوشحالۍ ځای ده چې په دغه تېرو 40 کلونو کې د پښتو په ادب کې ډېرې غښتلې ښځې وځلېدې او دوی را پیدا شوې او په خپلو آثارو باندې د خپلو کتابونو په لیکلو باندې په اشعارو باندې دا یې د خپلو پښتني وروڼو سره وښوده چې ستاسو پښتني خویندې هم تاسو سره په هر شي کې مساوي برخه اخیستی شي دا د ښځو غوښتلتیا ده ما یو وخت چې په کاناډا کې د افغانستان ملي غږ راډیو چلوله نو نه پوهېږم چې کال 80 دی یا 80 دی نو ماله د پېښور نه یو کتاب راغی د کتاب نوم مې هېر دی خو لیکوال پروین فیضزاده ملال وه پروین فیضزاده ملال ما نه پېژنده چې پروین فیضزاده ملال څوک ده کتاب مې ولوستو چې دومره ښایسته کتاب دی دومره ښکلی کتاب د اشعارو ډېر ښکلي غزلې ډېر ښکلي نظمونه تعجب مې وکړ تعجب مې په دې وکړ زه خو د افغانستان نه لږ وخته وتی وم کله چې زه په افغانستان کې وم نو د داسې کوم خانمې سره یا د داسې یوې اغلې شاعرې سره هلته زما کوم دغه نو ارتباط پیدا نه او نه مې ډېر معلومات په هغه وخت کې لرل نو ما له تعجب ځای و خو ما په دې باندې 1 ساعت د راډیو پروګرام پې تېر کړ په دغه کتاب باندې او په هغه وخت کې ما دا وویله چې ډېر خوشحاله یم چې په پښتنو کې بیا زمونږ د پښتنو په ښځینه طبقه کې دغسې شخصیتونه او اشخاص او شاعران پیدا کېږي لکه پروین فیضزاده ملال زه اوس په دې مطمئن یم چې پښتو ژبه نور هم ورځ په ورځ قوي کېږي خو دا لړۍ یوازې د پروین فیضزاده ملال لړۍ نه وه یا د نورو ښځینه شاعرانو چې دا اوس بې نومونه زما په یاد نه وي په هغې لړۍ کې یو بل شخصیت را ولاړېږي خپل کتاب لیکي او خپل اشعار خپلې جامعې ته وړاندې کوي په نوم د ضیا کاکړ ضیا کاکړ څوک ده ضیا کاکړ یوه پښتنه شاعره ده جالب یې دا ده چې د ده مسلک شاعري نه دی د ده مسلک ادب او ادبیات نه دی دا په مسلکي ډول باندې یوه انجینیر ده جیولوجسته ده د پولتخنیک د فاکولټۍ نه فارغه شوې ده د زندګۍ طفولیت یې هم په عجیب رقم شکل کې تېر کړی دی دا مرحوم حسن کاکړ صاحب الله دې وبخي چې هغه د افغانانو لپاره ډېر لوی افتخار دی خصوصا د افغانستان د تاریخ د مطالبو په برخه کې هغه سره لویه شوې ده لکه د خپل اولاد غوندې لکه لور غوندې دا ضیا کاکړ پاللې ده مکتب یې پرې ویلی فاکولټۍ ته راغلی ده د فاکولټۍ نه خلاصه شو او په د عین زمان کې ډېره ښه شاعره ده زما په نظر د دې د کتاب د مخکتنې دپاره په تورنټو کې دلته د افغانانو لخوا نه چې په هغې کې لویه برخه پکې د افغان د ټولنیزو خدمتونو مرکز یا انسس برخه وه چې هغه د هغې برخه پکې زیاته ده چې ښاغلی سید احمدضیاء مظهري د ټولنې مشر او رئیس دی ښاغلی سید احمدضیاء مظهري هم په دې غونډه کې خبرې وکړې ډېرې جالبې او ډېرې ښکلې خبرې وکړې په دې کې نورو اشخاصو هم خبرې وکړې خپله شهسوار سنګروال صاحب پکې ډېره ښه خبرې وکړې سنګروال صاحب
په پښتو ادب کې د ښځو په برخه باندې ډېر ښه وغږېده او مختصر مګر ډېر جامع او کلي خبرې وکړې چې واقعا سړی متوجه کېږي چې زمونږ په فرهنګي ژوند کې د ښځو برخه څومره لویه او ستره ده. بدبختانه موږ د نارینه په حیث دغې برخې ته ډېره توجه نه ده کړې، متوجه شوي نه یو ورته. دا برخه ډېره غټه ده، دا برخه ډېره غوښنه او غښتلې ده. او افغاني ښځو د زندګۍ په مبارزه کې چې هغه په سیاست کې ده، په اقتصاد کې ده، که په فرهنګ کې ده، که په هر شي کې ده، ښځو نارینه یوازې نه دي پرېږدي. دا د نورو ملیتونو غوندې نه ده. نورو ملتونو حسابونه لکه چې موږ یې راوخلو تیرو تاریخونو ته لاړ شو، په اروپا کې ښځه هېڅ شی هم نه وه. ښځه فقط د تجارت یوه متاع او تر ننه پورې هماغسې یوه تجارتي متاع ده. مګر زموږ په تاریخ کې رابعه بلخي راغلې ده، زرغونه انا پکې تېره شوې ده. دوی ټولې هغه خدمتګارانې دي چې د دې په څنګ کې چې ښه اولادونه روزلي جامې ته د خپلې ژبې، د خپل فرهنګ، د خپل ادب، د خپل تاریخ په برخه کې هم بې تفاوته پاتې شوي خلک نه دي. جا کاکړ د زندګۍ ټوله برخه په دغه تکالیفو، تشویشونو، مشکلاتو کې راتېره کړې ده، تر دې زمانې راورسېده چې خپل لومړنی اثر یې چاپ کړ. هغه اثر تورې که زه دا وکولی شم، یاره ملګرو زه په دې تخنیکي شیانو ډېر نه پوهېږم، ما ته معافه کوئ. او ناظم صاحب د ډاکټر صاحب ریکویسټ هم قبول کړئ. عفو به راله کوئ. خو ما دلته عکسونه لرل د دې کتاب او ډاکټر صاحب تاسو موږ سره شریک وئ. مننه قربان، ډېر تشکر. او دا ګروپ کوم لږ سم کو دا چراغ ځان طرف ته مو راوګرځو. بس صحیح شو. زما محترمو لیدونکو، هر څوک چې زما خبرونه اوري، هر هغه څوک چې دغه د ویډیو د ایډیټ په دې تخنیک پوهېږي، لطفا ما سره همکاري وکړئ. دغه تخنیکي مسایل تاسو په لاس کې واخلئ چې دا نور شیونه مونږ وچلو. تاسو نه داسې مه کوئ چې په دې یو سړي باندې غونډ بار ور باندې پروت یو، دا ټولې خبرې به هم درته کوي، تخنیک به هم درته چلوي، او غونډې به مونږ جوړو، مشکلات به ټول په مونږ باندې پراته وي. تاسو به راځئ خلال په چوکۍ کښېنئ، یا به چکچکې کوئ یا بیا نه کوئ. دا صحیح کار نه دی. دا د یوې قوي مبارزې دپاره دا آغاز نه دی، او موږ د یو مبارزې ملاتړ کوو. په هر صورت زه نه پوهېږم چې تاسو بخښنه غواړم، زه دغه سکرین شیر کوم تاسو سره یو ځل. دا د اوښکو لمبې نومېږي. دا کتاب تاسو ولیدو، دا عکسونه یو بل پسې به راځي، خو تخنیکي نواقص شته او بدبختانه زه په دې برخه کې ډېر سخت بې سواده یم په دا تخنیکي مسایلو کې. په هر صورت راګرځم بېرته هغه خپلو ټولو خبرو ته. ډېره مننه کوم. خو په هر صورت باندې د دې کتاب په برخه کې دغه غونډه ډېره ښایسته کامیابه غونډه وه. ټولو ته توفیق وغواړم د خدای نه. سنګروال صاحب پکې ډېرې ښکلې خبرې وکړې. ښاغلي سنګروال صاحب ته د خدای کامیابۍ او موفقیتونه په نصیب کړي. یا کاکړ خور ته د خدای نه نور بریالیتوبونه غواړم چې د خپلو اشعارو، د خپلو لیکنو بل جلد او داسې ټولنې ته وړاندې کړي او کامیابه موفقه دې اوسي. ډاکټر صاحب پښتونیار صاحب ته ستړي مه شو کوم، احترام وړاندې کوم. په خیر راغلی، ستړی مه شې. ستا په تکالیفو موږ خبر شو چې تا سره څومره تخنیکي مشکلات او خپرونې ته درته هرکلی وایم. زمونږ تقریبا دا د خپرونې دا یوه برخه چې موږ کله په هغه کتابونو چې موږ ته رارسېږي په هغې باندې داسې لنډې تبصرې کوو. هغه برخه خلاصه شوه، تېره شوه. موږ اوس راغلي یو د خپلې خپرونې هغه اصلي برخې ته. اصلي برخه زمونږ دا وه چې په دغه اوسني وخت کې د څه وخت نه راهیسې د کومې ورځې نه چې
د پی ټی ایم د مبارزاتو لړۍ شروع شوې ده او دا مبارزه کوشش کوي چې د لر او بر د پښتنو چغه یو کړي او پښتانه یو د بل سره متحد کړي او په یو مرکز دی یو واحد مفکورې سره په شاوخوا باندې راټول کړي خو لار انتخابي د مبارزې لپاره د عدم تشدد مبارزه انتخاب کړې ده په دې عدم تشدد باندې په میډیا کې هم بحثونه دي د خلکو ترمنځ هم بحثونه دي دا بحثونه روان دي څوک د دې مبارزې سره خوشاله نه دي او څوک د دې مبارزې طرفداري کوي نو زمونږ بحث په دې باندې ډاکټر صاحب تاسو سره به خبرې کوو زه مخکې دې نه چې دا بحث پرانیزم زه غواړم چې د عدم تشدد په باب باندې داسې لنډې خپلې خبرې لرم دا وکړم یعنې په دې معنا چې هغه کسان چې د عدم تشدد په باره کې فقط صرف دومره اورېدلي دي چې جګړه به نه کوو نور عدم تشدد کوو نو عدم تشدد په تفصیل سره پېژندل پکار دي چې عدم تشدد یعنې څه د عدم تشدد په باره کې یا په تعریف کې د دنیا متفکرین محققین لیکوال اکثره په دې باندې متحد دي چې د عدم تشدد مبارزه عبارت ده د هغه مبارزې نه چې د هر سیاسي ټولنیز او ولسی یا په هر معنا مذهبي مليتي د هر هدف لپاره شوي چې د دې مبارزې او مبارزینو د خوانه بل انسان ته بل ټولنې ته او طبيعت ته شکل د اشکال او ضرر ونه رسیږي دا د عدم تشدد تعریف دی د عدم تشدد تعریف نو وروسته چې موږ راځو په لنډو راځو په دې موضوع باندې په عدم تشدد کې په جهان کې دوه شخصیتونه ډېر معروف دي چې هغه د یوې برخې ته تولستویان وایي چې تولستوی د روس یو ډېر معروف لیکوال دی هغه ډېر خاصار لري ډېر کلی لري او د 1902 کال نه تر 1906 کال پورې څلور کاله متواتر د نوبل د جایزې کاندید او ګټونکی دی د هغې نه بل مبارز چې په دغه 19مه پیړۍ کې پیدا شو او هغه د هندوستان د ازادۍ سبب وګرځید هغه ګاندھی و ګاندھی دغه نهضت د پلار په حیث نن سبا کې پیژندل کیږي او د دا مبارزه امکان لري د عدم تشدد مبارزه او فلسفه څوک د دین لپاره استعمال کی څوک د فرهنګي او کلتوري مسایلو لپاره استعمال کی څوک د اپارتاید په مقابل کې استعمال کی او هر هدف شوی د عدم تشدد د فلسفې لاندې ورته مبارزه وکړي د عدم تشدد د فلسفې مبارزین د ګاندھی نه راوروسته په دغه اوسنۍ وختونو کې شو ډېر کسان دي د هغې یو څو کسانو نومونه زما په حافظه کې راغلي وو ما دلته ځان سره یاداشت هم کړه د هغې په جمله کې په امریکا کې ډاکټر مارتین لوتر کینګ دی په افریقا کې ډاکټر منډلا دی بخښنه غواړم نلسن منډلا دی او په دې وروستیو کې ډېر د خوشحالۍ ځای دی ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې په پښتنو کې خدای دغسې یو شخصیت پیدا کړی دی د منظور پښتون په نامه باندې چې هغه د عدم تشدد د لارې نه د پښتنو د حقوقو غوښتنه کوي او د پښتنو لپاره ازادي استقلال او هغه څه غواړي چې پښتانه په مجموع کې د هغې غوښتونکي دي او د دې هدف لپاره د اکتوبر 11مه ورځ ټاکلې ده چې د ټولو پښتنو یوه لویه جرګه په پښتونخوا کې جوړیږي چې پښتانه څه فیصله د ځان سره کوي چې څه غواړي او څه وکړي ځکه چې د پی ټی ایم د مبارزاتو په لړۍ کې د پی ټی ایم د مرکز ډېر لوړ متفکر شخصیتونه د پاکستان د اسټابلیشمنټ لخوا نه ووژل شو څوک ترور شو څوک په دسایسو کې لاړو څوک په یو رقم خو دغه قتلونو ته نوره حوصله نه کېږي او نور په پښتنو کې د دې حوصله نشته چې دومره مرګونه ومني ښارونه چپه شو کورونه لوټ شو بېناموسۍ شوي دي ماشومان وژل شوي دي 50-60 کسان ورک دي دا ټول سوالونه د پښتنو هغه حوصله مندي چې په تیرو 80 کلونو کې د انګریز او د انګریز د اولاد چې هغه پاکستان دی د هغه په مقابل کې کړې ده دا حوصله نوره ختمه ده اوس د دې لپاره نوی فکر نوی تجویز نوی تشکیل او د نوی اعمالو ترڅنګ د دې هدفونو مخنیوی پکار دی د دې لپاره خلک د پی ټی ایم په شا باندې ورځ په ورځ راټول شوي او پی ټی ایم ورځ په ورځ قوي کېږي انشاءالله داسې ورځې ته به راشي چې پښتانه به د یو خپل واک او د خپل مستقل اختیار خاوندان وي زه د دغې ورځې په امید یم چې یوه ورځ داسې شي زه به ژوندی یم یا به مړ یم خو چې لوی افغانستان جوړ شي او پښتانه په خپله تاریخي او پلرنۍ ځمکه کې
مطلق حاکمان اوسي او مطلق ازادي د هر څه ولري. نو زه دغه مبارزات ته کامیابي غواړم او دغه تشدد او عدم تشدد په تحلیل باندې موږ نن بحث کوو. دوستانو ته زما خبرې ډېرې خلاصې دي. په ما باندې ډېر انتقادونه کېږي چې وایي خادم صاحب ته ډېرې خبرې کوي. دا یو مجبوریت دی. دا خبرې د مجبوریت نه کوم او ضرورت هم دی چې باید وکړم. ډاکټر صاحب پښتونیار ته هرکلی وایم یو ځل دوباره. پښتونیار صاحب د دې مجلس په شروع به ستاسو په دې خوږو خبرو په دې درندو علمي مطالبو په ذکر باندې وکړو. نو که تاسو په دغه برخه کې پیل وکړئ به وروسته موږ در سره ټول ملګري او انشاءالله تعالی چې یوه ښه مبحث په توګه راجوړ شي. خدای دې ښه لره او خدای دې په امن کې وساته. زه ډېر خوشحاله یم ما ته نثار ورور چې زما د کابل د منډو تړلو ملګری دی او خورا راته خوښ دی او ګران دی، د خبر کړم چې د خادم صاحب پروګرامونو کې د څاروان پروګرام اوس په رغنده ډول او په هر اړخیزه ډول باندې خپل پروګرام مخې ته بیایي او په دې اوسنۍ مرحله کې یوه داسې محیط باندې هغه راوچتېږي چې هغه محیط د ټولو دپاره دی او هغه محیط د افغانستان د هغو ځوانانو دپاره دی چې هغوی د پخوانۍ مبارزو په سوابقو کې هم یو څه پوهه لري یا برخه یې پکې اخیستې وي. زه ډېر خوشحاله یم، ډېره مننه. ستاسو په پروګرام کې همیشه درانه مېلمانه راځي. سنګروال صاحب خو زما دوست دی او یو علمي شخصیت دی او د هغې هڅې د افغانانو دپاره خصوصا د دې ابتکار چې دی د افغانانو دپاره یو پوهنتون جوړ کړ چې دا پوهنتون په زیاته برخه باندې د خلکو په لار کې خدمت او ستر خدمت و. زه فکر کوم چې د خوست پوهنتون تهداب چې و هغه هم په هماغه خښتو باندې ودرېده چې کومې خښتې د سنګروال صاحب په علمي سنګر باندې په پېښور کې د افغانانو دپاره دا شروع شوې وې. زه ډېر زیات مننه کوم تاسې نه چې هغه ته همیشه ځای ورکړو. زازی صاحب او ځینې هغه شخصیتونه چې هغوی په افغانستان او د افغانستان په وضع دردیږي او په هغې باندې بحثونه لري، بحثونه یې زه تعقیبوم. زه بخښنه غواړم په پیل کې به زه یو ځل بیا ستاسې نه مننه وکړم چې هغه مسایلو سره زموږ تماسونه تاسې شروع کوئ چې په هغې کې موږ د ماشومتوب نه لوی شوي یاستو او زموږ د ماشومتوب د لویېدو شخصیتونه چې دي د هغو په نقل قول او د هغو په هغه تجربو او د هغو په هغه علمي کومکونو او تربیو چې موږ په هغې کې لوی شوي یاستو، زه زیات غواړم چې په همغې باندې زیات اتکا وکړم او ځکه چې زه داسې فکر کوم چې دا په ما حق دی چې زه خپل د مشرانو د مبارزو په بنیاد باندې د تشدد او عدم تشدد په هکله باندې یو څه ووایم. البته په نړیواله سطح تشدد او عدم تشدد دوه جلا جلا فلسفي جوړښتونه دي او دوه جلا جلا لارې دي چې په دې لارو باندې په جهاني سویه بیا لوړ پورته ختلي انسانان چې هغه د دولتونو او د نظامونو په جوړولو کې مبارزې وي. استعمار چې کله په نړیواله کچه او بیا خصوصا زمونږ په جغرافیوي ساحه کې قبضې وکړې، نو زمونږ ولسونه د مقاومت او ټوپک په مبارزه باندې اخته وو او دا مبارزه فوق العاده طولاني تاریخ لري او دا تاریخ د وسلوال مقاومت لپاره هم هغه لارې روښانه کولې چې مبارزه که ضرورت وي او یا تحمیل شي د وسلوال عادلانه مبارزې په لاره کې هم باید دریځ موجود اوسي. په دې لحاظ په افغانستان کې هم د وسلوال مبارزې تاریخ او هم د عدم تشدد د مبارزې تاریخ خپلې ځانګړنې لري او هغه زموږ دپاره تاریخي میراثونه دي چې
جهان سره زه غواړم موږ شریک کړو. زما یاد شي دا د خادم صاحب مینه کې خادم صاحب خدای بخلي ما ته اجازه راکړه چې د هغې په حجره کې په ځمکه باندې هغې سره کښېنم. د ما ته د ډېرو توصیو او تجربو نه په ګټه باندې یو شی ما ته وویل چې زه غواړم تاسې سره نن شریک کړم د ټولو سره. د ما ته 2 تورې کتابچې راوښودې چې په هغې وخت کې د روسۍ کتابچې چې وې ډېر ښه کاغذ و او دا دواړه کتابچې دې په خپل قلم باندې پاکنویس کړې وې. د دې عنوان یې لیکلی و د افغان ټولنپال مانیفیسټ. دا د افغانانو لپاره د ټولنپالنې او دیموکراسۍ د سیاسي مبارزې هغه خاتمه شوه لکه څنګه چې مارکس او انګلز د پرولتاریا انقلابینو ته مانیفیسټ لیکلی و. دا زما خبره نه ده، دا د خادم صاحب خبره ده. ده ما ته وویل چې که مارکس او انګلز پرولتاریا ته مانیفیسټ لیکي نو خادم باید افغانانو ته مانیفیسټ ولیکي. زه ډېر په دې ویره کې وم چې دغه تور سیلاب چې د شمال نه په افغانستان باندې راوختو دې زمونږ فرهنګونه او بنیادونه چې وو دا یې اصلا یو د مخه ړنګول او د منځه وړل. زه رښتیا وایم ما سره ویره وه چې دا کتاب او دا 2 کتابچې به ساتل شوي که نه. د ښه مرغه چې کله موږ په پېښور کې وو زه په دې پوه شوم چې د خادم صاحب کشری زوی چې ما سره تماس درلودو ځکه زه دې کورس کې بلد وم او د دې کور هغه روابط چې وو دا زما خپل روابط نو ده کله کله ما سره په پېښور کې لیدل نو ما د ده نه لومړۍ پوښتنه دا وکړه چې دا مانیفیسټ پاتې ده که نه؟ ویلې و دا پاتې دی. د ښه مرغه هغه چاپ شوی او دا د چاپ د بیا چاپ دپاره هم زه هیله کوم چې خادم صاحب او د هغې کورنۍ وکولی شي چې دا بیا هم چاپ کړي او زموږ نوي نسل ته دا مانیفیسټ ورکړي. زه راځم دې نکتې ته وبخه تا خو زه به ډېرې خبرې بیا نه کوم په اخر کې. زه ویم چې په دې کې د عدم تشدد د مبارزې هغه نکات ښکل شوي دي چې افغانان د نوي مبارزاتي هغه انقلابي اوښتونو کې چې کوم مسائل ورسره مطرح وو او موږ وو په هغې کې ترېنه استفاده وکړو. دویم ریفرنس چې زه لرم هغه د پاچا خان د ناستې ولاړې نه زموږ زده کړه وه. موږ خپل هم پاچا خان نه دا سوالونه همیشه کول چې تاسې دغه یوازې هم دا موږ ته د سولې او ورورولۍ خبرې کوئ او د سولې خبرې کوئ. خبرې خو په سوله نه حل کېږي. ډېرې مسایل داسې دي چې هغه د سولې نه په غیر هم باید حل شي. نو ده به موږ ته په ډېره حوصله مندۍ جواب راکو او کله کله به دا څنګ کې چې مشران ناستو لکه احمد کاکا خدای دې وبخي دوی ته به یې ویل چې احمد دا هلکانو ته خو ووایه چې دا څه وایي. دې سلسله کې ما سره د مطالعې امکانات دا پیدا شو چې زه د نیلسن منډیلا په هکله باندې یو څه وپوهېږم. د نیلسن منډیلا بحث دا و چې ما د عدم تشدد د مبارزې اصل په محبس کې خپل کړل او هغه وخت کې زه دې ته متوجه شوم چې په انقلابي سیاست کې چې مونږ هغې وخت کې زیات خوشحاله وو چې دې ته هڅه وکړو هغې کې زه متوجه شوم چې دوی څنګه توانېدلي دي ګاندي څنګه توانېدلی دی. د هغې د قول نه پاچا خان د هغې د عدم تشدد د فلسفې د یو مخکښ په حیث باندې مطرح و او دا په خپله د نیلسن منډیلا د قوله زه وایم. دریمه مسله چې کومه د عدم تشدد په سلسله کې د مبارزو په لړ کې زه غواړم چې د ریفرنس په حیث باندې مطرح شي چې خبرې هم پرې وشي هغه په افغانستان کې د عدم تشدد د مبارزې پلویان دي. د عدم تشدد د مبارزې پلویان دا ملیګرا یا ملتپال خلک وو، دا وطنپال خلک وو. د هغې علت دا و چې د چپي ایډیولوژۍ په سلسله کې چې کوم مطالعات وو زیاتره دوی د مترقي سیاست او د چپي سیاست نه دا مدعا وه چې مسائل چې دي دا تضادونه چې دي دا د جګړې د لارې نه حلېږي. ولې موږ چې کله د مبارزو په اوږدو کې متوجه شو او بیا موږ وکتل چې د کودتایي سیاستونو د عدم تشدد لارې ته څومره ضرر وکړ او څومره د افغانستان هغه شخصیتونه چې هغوی
د خپل هیواد د تاریخي او د خپل هیواد د فرهنګي او د خپل هیواد د اقتصادي امکاناتو او توانمندیو په ساتنه کې د عدم تشدد د لارې نه پیل کوو. هغه د مکتب او د مدرسې مسائلو چې د مکتب او مدرسې مسائل یا د پوهې مسائل د عدم تشدد لپاره یو هغه سلاح ده چې دا سلاح ټوپک نه دی. نو د علم په سلاح د عدم تشدد په مبارزه کې پیل د مکتبونو نه وشو او دا کار د اصلاح د لارې نه وشو. دا کار د هغو پروګرامونو د لارې نه وشو چې د تشدد او عدم تشدد د توپیرونو په هکله باندې انسانان دې ته متوجي کړي چې دوی د ورورولۍ په بنیاد څنګه خپلو حقونو ته ورسیږي، خپل حق وپېژني او د بل حق هم وپېژني. د بده مرغه د عدم تشدد پروګرام د نظام په پروګرامونو کې نه ځایېده، ځکه نظام باید د قهري پلوه هم ځان تقویه کړی وی. خو متاسفانه هغه نظامونه چې مونږ زیات وپېژندل یا وملیدل په افغانستان کې دوی ملي نظامونو ته ورتوالی کله کله خوده، ولې عملا دوی د ملي نظامونو په جوړښتونو باندې اعتقاد نه درلوده، په مشرتابه اعتقاد نه درلوده، په هغه توانمندۍ چې هغه د عدم تشدد د لارې نه د خلکو د حقوقو د حل په لاره کې کومک کولی شي دې ته یې لاره نه پرېښوده. په همدې لحاظ موږ په جګړو او تشنج کې راغلو او د جګړو او تشنج یوه مسله زموږ جغرافیایي ساحه ده چې په جغرافیایي ساحه کې به همیشه باچا خان ته خلکو ویل چې ته څنګه کولی شي چې ټوپک د خلکو د غاړې نه واخلي. د عدم تشدد د مبارزې فلسفه دا نه ده چې ته ټوپک چا د غاړې نه واخلي. که چېرته دې ټوپک ته د هغې د تحفظ ضرورت بیا خو به ځان په دې ټوپک باندې بچ کړي. د هغې ژوند لپاره چې هغه سوله ییز ژوند دی، د هغې ژوند لپاره چې هغه د عدم تشدد لپاره آمادګي ده. او د بله پلوه زه داسې فکر کوم چې ما به د اجتماعي سیاسي اړخ نه په عدم تشدد باندې خپل نظره تاسو سره شریک کړي. زه دا نه اوږدوم، ولې یوازې زه دومره ویلی شم چې موږ دواړه اړخو کې یوه تجربه لرو چې دا تجربه د یوې لحاظه پوره نه ده، او هغه دا تجربه ده چې موږ په افغانستان کې د ډېر یو بدې ورځې سره مخامخ شو او زموږ دا بده ورځ د جهاني هغو قدرتونو په لاس کې څرخېده چې هغوی د جهان د ډېرو مسایلو داویدار دي او یو مسله یې دیموکراسي ده. عدم تشدد د دیموکراسۍ بنیاد تشکیلوي. عدم تشدد د بنیادي لارو په پلي کولو کې د انسانانو لپاره دیموکراسۍ حقونه یا د قانون حقونه یا د علم حقونه چې دي دا هغې ته واضح کوي. په دې اساس د عدم تشدد مبارزه هندویزم نه دی. دا مسله په افغانستان کې مونږ ته ډېره جدي ده، ځکه خلک داسې فکر کوي چې څوک د عدم تشدد د فلسفي یا مبارزې طرفداران دي دا د هندویزم طرفداران دي. مونږ همدا اوس ګورو چې هندویزم څومره د افغانستان په جامعه کې ځای نه لري، ځکه چې هندویزم په خپل هغه خصوصیات دي چې هغه په هند کې څومره مخې ته تللي، څومره هند ته کومک کړی او څومره هند ته ضرر رسولی. داسې موږ د پښتونولۍ په هکله باندې وایو. پښتونولۍ اساس چې دی دا د عدم تشدد په بنیاد دی، ځکه د پښتنۍ په اساس کې جامعې د کوس او د بر اړخ دواړو اړخ مسؤلیت لري. د بر اړخ مسؤلیت دا دی چې دا د کوس اړخ ټولې مسالې چې دي د هغې د حل لپاره توجه وکړي او همیشه په خدمت کې وي. د عدم تشدد مبارزې فلسفي حدود چې دي دا د خلکو په خدمت کې دي. ما د پاچا خان اورېدلي چې خدای پاک د چا خدمت ته ضرورت نه لري او موږ د خدایي خدمتګارو نوم خپل د لښکر ته ځکه ورکړو چې په دې نامه دا موږ بچ کړو، ځکه زه پوهېږم چې هغوی دپاره په خپل وخت کې دا هندویزم او دا مسایل فوق العاده جدي ځکه چې دی د هندویزم په لاره کې نه دی تللی چې عدم تشدد ته تللی. دی د یوې مبارزې د سالار په حیث هغه پاخه مسائل چې هغه د دیموکراتیکو حقونو دپاره د علم په وسیله باندې د حوصلې په واسطه د بردبارۍ په واسطه او د سختیو سره د مقابلې په واسطه باندې په انسانانو کې دننه نفوذ وکړي
دا مسایل هغې سره وو. اخري نکته زه دا وایم چې ما ته احمد کاکا وویل چې ما پاچا خان ولیده چې په سترګو کې اوښکې دي په ولي باغ کې. نو ما هغه ته ویل چې د سترګو کې دې اوښکې څنګه راغلي دي؟ وایي راته ویل چې زړه مې خفه دی. نو ما ورته ویل چې ستا زړه خفه دی نو ته خو دلته داسې ناست یې لکه چرګ، راواخله هغه غوټه دې او ځه چې ځو. وایي ما دا د ولي باغ نه چې اخر کې راوایسته بیرته ولي باغ ته لا نړو او چې مړ کېده نو بیا له افغانستان یاد کو چې دالته ځم. دا چې نن سبا موږ د افغانستان د تاریخي، د افغانستان د سیاسي او د افغانستان د لوی او پراخ محیط یعنی جغرافیایي محیط په هکله خبرې کوو، موږ به په دې خبرې نه کوو چې د نورو په حقونو د افغانان قبضه وکړي، افغانان د نورو حقونو پسې لاړ شي. موږ به د هغې ورورولۍ په فضا باندې خبرې کوو چې که میرویس نیکه فتوا اخیسته په کعبه کې نو احمدشاه هم همداسې کول، نن دې هم همداسې وکړي، ځکه موږ یو مسلمان ملت یو. ولې د یو مسلمان ملت معنا دا نه ده چې دوی د خلیصلای او دوی د خپل دیموکراتیک حقوق یا انساني حقوق ونه لري، دوی د په عدم تشدد یا په تشدد فلسفو باندې پوه نشي، دوی د تشدد او عدم تشدد د ضرورتونو په اساس د خپلو حقونو په مبارزه کې د هغې نه برخه وانخلي. زه داسې فکر کوم چې افغانان نوی نسل چې دی دا نوی نسل د زاړه نسل بقایا ده، خو د زاړه نسل اگاه بقایا زه ورته وایم. ځوان پښتون یا ځوان افغان باید دې ته متوجه اوسي چې دوی د اوسنۍ زمانې لپاره د خپلو مبارزو په حدودو باندې فکر وکړي. د دوی مبارزه یوازې دا نه ده چې خپل حقونه وغواړي، د دوی مبارزه باید د پرمختګ او جوړښت په بنیاد وده وکړي. د دوی د علمي توانمندۍ نه باید دوی د خپلو جوړښتونو په پرمختګ کې استفاده وکړي او دوی باید د علمي او مسلکي زده کړو په مسیر کې د خلکو ګریوان ونیسي. موږ نشو کولی چې د قدرت په ویش کې د عدم تشدد یا تشدد د مبارزې پلوي وکړو. موږ باید د ټولنیز تغییر او ودې لپاره، د ټولنیز پرمختګ لپاره او په نړیواله سطحه په اوسنیو شرایطو کې د جنگ او د بحران د نړۍ په حفظ کې موږ کار واخلو. موږ یعنی په قرنونو به د فلسطینیان همداسې باید په دې مبارزه کې او په قرنونو باندې باید موږ په همدې مبارزه کې چې ولا دا ښه خلک دي او دوی خارجیان نه مني او همیشه دوی د خارجیانو په مقابل کې جنگ کوي او دا همیشه د خارجیانو په مقابل کې کامیاب دي. موږ د خارجیانو په مقابل کې د سید جمال الدین فلسفې ته ضرورت لرو چې کامیاب شو او د سید جمال الدین فلسفه په دې بنیادونو ولاړه وه چې څنګه د علم په اساس د انسانانو د حقوقو او د انسانانو د ملي ازادۍ لپاره کار وکړي او د اسلام نه استفاده وکړي. ولې ډېر مسلمانان زه ګورم چې د هغې فلسفې نه اصلا زیاته استفاده نشي کولی. زه وایم چې ودې کړي. زه ځوانانو ته دا وایم چې په اوسني جوړښت کې چې افغانستان لري، لکه موږ د پښتون ژغورنې د نوزاد په هکله خبرې کوو چې دا یو مثبت پرمختګ دی، دا باید مثبت پاتې شي او مثبت وپالل شي او مثبت پروګرامونو ته وهڅول شي. که چیرې د دوی په هڅولو کې، د دوی په پرورش کې، د دوی په ملاتړ کې مشران اصلا خپل د مشرتوب نه استفاده ونه کړي او دوی خپل د حاکمیت په شکل کې یا د خپل تسلط په شکل کې غواړي چې ځوانان د دوی د عسکر په شکل باندې هر خواته وړي او ویسي، یا لکه طالب چې هر خوا څوک وړي او هلته ویسي. دغه زموږ بچي چې دي دا تاسو پرېږدئ چې خپل مسلو ته خپل هم لږ متوجه شي. دوی څنګه کولی شي چې خپل په کور کې ډوډۍ نشي پیدا کولی؟ موږ خو اوس نشو کولی چې د پټي په ډوډۍ باندې به یوازې موږ اکتفا کولی شو. موږ خو باید د صنعت او د نورو نړیوالو مسایلو په هکله باندې د خپلو تربیو د خپلو ودو لپاره کار وکړو. زموږ نیکه ډېر مشر سړی ملک رفیق بابا خدای دې وبخي چې کله به دوی جرګه کوله زما یاد شي دی به د جرګې نه پاڅېده، ضعیف هم و، سمسا به ورسره وه، دی به کور ته لاړ. زموږ په کور کې یوه مشره ښځه وه چې د ده د تره ښځه وه، خو هغه د ټولو ښځو نه مشره وه.
دی به هغې ته لاړ او هغې نه بیا دا خبرې اخیستې پوښتنې بیا کولې بېرته به جرګې ته راغی د خدای ښو بنیادمانو زما مور ما ته وویل چې که نور هم درس دي ته یې ووایه مونږ ډېر مشکل درلود اقتصادي ولې په ما طب هم لوسته په ما باندې نور علم هم لوستو زما مور تعلیم یافته نه وه خو منوره وه د کلي نه راغلې وه په ښار کې اوسېدله زه داسې وایم چې خپلې خبرې ځکه ما وکړې بخښنه غواړم هېڅکله هم زما د سیاسي مبارزې په ژوند کې ما کله هم خپلې خبرې نه دي کړي ولې اوس زموږ عمر په داسې یو مرحله کې دی چې موږ خپلې خبرې خپل نسل ته وکړو موږ خپلې خبرې وکړو موږ خپل مشران ورته یاد کړو زموږ مشران ټول ارتجاعي زموږ مشران ټول ملي خاینان خو موږ نه پټېږي او ځکه پټېږي چې زموږ مشران او زموږ منلي خلک هغه ملا دی که هغه امي دی یوازې ملا خو زموږ کلي کې نه و هلته خو داسې خلک مو چې ډوډۍ خوړلې چې هغه هم سم نه وزده خو ګډ به سره موږ اوسېدو خیرات کې به ګډ ځای کې کېناستو پرېږدې هغه کلچر چې هغه ستاسو د کلچر سره ټکر لري او خپل کې هغه کلچر چې هغه ستاسو د ودې دپاره په جهاني سویه نو زه بخښنه غواړم ما خپلې خبرې لږې تاسو سره شاید په بله لیول باندې مطرح کړي اوسي دا ځکه چې زه دې ساحې ته زیات غواړم چې توجه وکړو چې موږ خپلې خبرې او خپل شخصیتونه او خپل بنیادونه خپل د علم او فلسفې لارې دا خپل نسل سره شریک کړو ډېره مننه خادم صاحب خدای دې تا توفیق درکړي او خدای دې تا په همدغه لباس ملبس لري چې د افغانستان د ملي مسایلو په هکله د علمي ملي او سیاسي پوهاوي په وده کې کومک کوي تشکر او مننه د ټولو نه ډاکټر صاحب ډېره مننه کوم ستا د کور ودانې ډېر جامع ډېر کلي او ډېر په وضاحت باندې د عدم تشدد په بنیادونو باندې ډېر ښه رڼایي دې واچوله زه فکر کوم چې د ځوانانو دپاره به ډېر یو ښایسته یو سرمشق دی د خبرو د آغاز دپاره مخکې ستاسو په خبرو کې د افغان ټولنپال مانیفست په باب خبره راغله او خوشبختانه دا کتاب چاپ شو د هغې کتاب ډېره لویه قصه ده هغې پسې نه ګرځم خو زما سره داسې یو فکر و چې زه دا کتاب د دغه ساروان په خپرونه کې په متواتر ډول باندې ولولم دا ګرچې که خلکو ته نشي رسېدلی نو خلکو به ترې استفاده وکړي دغه موقع لا تر اوسه نه ده راغلې انشاءالله تعالی دې موضوع ته به راورسېږو زه کله چې ما خپله مقدمه شروع کوله او مقدمه مې ختمه شوه زه یوې خبرې تذکر غواړم چې په هغه وخت کې زما نه د پښتنو او د افغانانو د لوی رهبر او مشر باچا خان نوم د عدم تشدد د مبارزاتو د رهبرانو په لړ کې پاتې شو زمونږ په خاوره کې د عدم تشدد فلسفه او د عدم تشدد په فلسفې باندې د خلکو راټولول او دغه مبارزې ته خلک تشویقول او په دې باندې پوهول دا د باچا خان د کلام او د باچا خان د قدمونو نه آغاز شوی دی چې نن پکې وروسته دا دی اوس منظور پښتون پیدا شوی یو خبره چې اوس زمونږ په جامعه کې خصوصا په دغه میډیایي بحثونو کې د محفلونو په بحثونو کې خلک طرحه کوي هغه کسان چې د تشدد طرفداران دي هغه وایي چې د عدم تشدد فلسفه د هندوانو یو فلسفه ده او دا په پښتنو کې کار نه کوي بلکې د پښتنو نه د سپین مې ویم د پاک صفه چې ټول خلک واوري او چې د پښتنو نه بې غیرتان جوړي او پښتون چې د تشدد نه د لرې که بیا نو پښتونولي نه پاتې کېږي زه فکر اوس په دې فکر کې یم چې دغه کسان چې دغه نظریات وړاندې کوي آیا دوی د عدم تشدد په فلسفه باندې کاملا نه دي پوه شوي او یا دا چې واقعا دوی د ټوپک او د تورې خاوندان دي او غواړي چې دغه ټوپک او توره د خلکو په مقابل کې راوباسي تاسو ډېره ښه اشاره ورته وکړه په تېر تاریخ کې موږ د تشدد ثمره ولیده په افغانستان کې افغانستان هم پټرول خراب کړو دا خراب چې شو د افغانستان ما د کابل هغه حالت وکړو چې ولاکه په دویم جهاني جنگ کې هغه په جرمني کې نو پیښ شوی دومره ورانو کابل او دا د تشدد نتیجه وه او اوس هم خلک په تشدد ټینګار کوي
او په منظور پښتون باندې دا اعتراضونه کوي چې د عدم تشدد د لارې نه نور کار نه کیږي بلکې موږ باید تشدد ته لاس نو پیغام چې آیا ستاسو د نظر دا نظر د انګلیسي په اصطلاح باندې والد نظریه ده او کاسه خلق ناپوه دي په دې خبره کې غواړم لږ رڼا پکې واچوه ډاکټر صاحب زه فکر کوم دا ادامه د هماغه مبارزې ده چې دوی ورنه زیږیږي د عدم تشدد د مبارزې نه معنا دا نه ده چې تاسو به خپل حق ته نه رسېږئ دا هندویزم نه دی ځکه چې دا یوه داسې فلسفه نه ده چې یوازې مذهبي اړخ چې دی هغې باندې تاسو فکر وکړئ دویمه خبره دا ده چې دغه د عدم تشدد د مبارزې هغه اصول چې موږ د باچا خان د وخت نه ورسره مخامخ یو او یا په نړیواله سطح د دې د ثمرو نه موږ ګورو دا بریالي کېږي که د نیلسن منډیلا د مبارزو نه موږ تاسو متوجه شو ورته ښځو او نرو د هغې مبارزې نه ځکه ملاتړ وکړو چې دا مبارزه ډېره برحقه وه او دوی وتوانېدل چې خپل دیموکراتیک حقوق چې دي دا د وسلوالې مبارزې نه بلکې د سوله ییزې مبارزې د لارې نه واخلي درېیمه مسله چې دوی د پروګرام په یو مسیر کې ده تېره ورځ د یوې خور زه یې نوم اخلم ځکه چې باید شخصیت شي عصمت خور چې د خیبر پوهنتون استاده ده او موږ چې پېښور کې وو ما پېژنده اوس شاید موږ یو بل ونه پېژنو ولې زه یې پېژنم د عصمت خور تحلیل دا و چې دا نسل چې دی دا د هغه پخواني نسل ادامه ده او د دې نسل مهموالی دا ده چې دا نسبتا پوهېږي یعنې هغه وخت چې خدایي خدمتګارو خپل یو لوی لښکر جوړولی شو او ډېر منظم وغوړي نو دوی هم باید منظم شي او د اوسني اصولو په اساس هم منظم شي لکه څنګه چې د دیموکراسۍ دپاره لکه څنګه چې د حقوقو دپاره لکه څنګه چې د خپلو لویو حقوقو دپاره خلکو مبارزه کړې کوشش دا شوی چې دا مبارزه سوله ییزه وي مثلا د ملتونو یووالي دپاره مبارزه ده دا مبارزه موږ وکتله چې د یوګوسلاویا دا مبارزه چې د وړو اقلیتونو دپاره د ازادۍ یا د دې شکل د مبارزې قهرامیز شکل ته لاړه ډېر زیات قتل عامونه پکې وشو په افریقا کې هم همداسې وشو نو که زموږ په دې سیمه کې بیا هم تاسې د مذهبي توپیرونو او د قومي توپیرونو په اساس باندې د وسلوالې مبارزې په مسیر باندې خپل قومونه وړئ نو نتیجه مو ډېره زیاته خرابه ده او حتی خرابه نه ده خاینانه ده حتی خاینانه هم نه ده مجرم به اوسو تاریخي مجرمین به اوسو موږ که چیرې د حقوقو مبارزه په قومونو کې په ملتونو کې لکه څنګه چې اوس قومونه یو ځای شو ویتنامیان موږ نه هوښیار نه وو ولې څنګه هوښیارانه مبارزه وکړه یو ځای شو جرمنان زموږ نه ډېر هوښیار وو ولې څومره په اسانۍ باندې دوی وتوانېده چې د استعمار او د امپریالیزم دیوالونه مات کړي او بیرته سره یو ځای شي ولې داسې ملکونه هم دي چې دوی سره بیلیږي ولې بیلیږي چا دوی د بیلوالي ته مجبور کړي دي نو که اوس تاسې د منظور پښتون د سولې د تحریک په هکله باندې متوجه شو زه یوازې یوې نکتې ته لږ شانته فکر کوم چې باید توجه وکړي چې د خپل مسیر په لار کې لکه څنګه چې هغه وعده کوي چې موږ به د ټولو خلکو نه داسې یو جرګه جوړو چې د دوی نظریات چې دي موږ ته تګلاره راکړي دا غوره خبره ده ولې دې کې یو هوښیارتیا ځکه ډېره پکار ده چې هر څوک شاید ښې خبرې وکړي ولې عمل کې هغه ښه عمل ته آمادګي ونه لري نو که دوی چیرې ښې خبرې وکړي او هغه په جیبونو کې واچوي یا شاته یې واچوي او بیرته ځي په خپله مخه بیا دوی ته دا نتیجه چې دا مشکلات پیدا کوي نو د عمل او د فکر په بنیاد باندې د اوسني تحریک مسله چې دلته وده کړې زه هیله کوم چې افغانان دې ته متوجه شي
که د طالبانو حاکمیت دی او که د طالبانو پر ضد یو شمېر خلک غواړي چې ځانونه مبارزې ته رامعرفي کړي د دوی نه یعنې په لوړه سطح او د مبارزې په ټولو محیطونو کې زما یوه هیله به دا وي چې هیله هم نه باید دې ته مبارزه وکړو چې مونږ د وسله ییزې مبارزې نه پرته د علم په بنیاد د عدم تشدد په بنیاد د ورورولۍ او د خدمت په بنیاد ولې د مسؤلیت په بنیاد مونږ خپل وظایف سرته ورسوو نو زما خو خپله یعنی خواهش مې دا دی او دا د ټولو خلکو غوښتنه ده چې دغه نسل چې دی دا مونږ د وژنې دپاره د آماده نسل په حیث باندې باید چاته پرې نږدو د دوی دفاع باید مشران وکړي د دوی د بحث دپاره که چیرې کمبوتات موجود دي هغه ورسره تکمیل کړي او ولې د دوی مخنیوی ونه نیسي دوی ته باید اجازه ورکړو چې خپل مسلې خپله حلولی شي او د دوی د رهبرۍ توانمندي چې ده دا باید د همدې جرګو او مبارزو د لارې نه وده وکړي که په دې لار کې دوی کامیاب شي زه فکر کوم دا به بیا کامیاب خلک وي او دا شته دی په افغانستان کې هم داسې حرکتونه شته او په نوره سیمه کې هم شته او موږ د ټولو سیمو انسانانو ته غواړو چې دوی د عدم تشدد انساني او د انسانانو د خدمت په بنیاد د خپلو حقونو دپاره مبارزې ته آمادګي ونیسي او په حوصله‌مندۍ د مبارزه په شریکه ډول مخته بوځي مننه ډېره زیاته مننه کوم پښتونیار صاحب ډېر ښه واقعا خبر همدا ده زه خپله په دې عقیده یم چې د منظور پښتون په لاره کې چې د عدم تشدد لاروی دی او د عدم تشدد په بنیادونو باندې دغه د پښتنو حقوق چې غصب شوي دي کوم ظلمونه چې په پښتنو باندې روان دي قتلونه مرګونه د ښارونو ورانول او د چور او چپاول مخنیوی د عدم تشدد د طریقې نه په یو دلیل خو زه ورسره موافق یم هغه دا چې د دومره یو لوی طاقت سره یو غریب وږی فقیر او په تش لاس باندې د تشدد مبارزه به د خلکو دپاره ښه نتیجه ورنه کړي بلکې هغه ستاسو د مخکې وینا قراره چې څه په افریقا کې پېښ شو څه په یوګوسلاویا کې پېښ شو څه هلته پېښ شو هغسې یو حالت به دلته په د پښتني خاوره کې هم راپېښ شي او دا به یو ډېر بد حالت وي چې خلک به بیا ستاسو د وینا بلکل زه تصدیق کوم چې خاین نه بلکې د مجرمینو په حیث به خلک قلمداد شي په تاریخ کې دا به ښه نظر نه وي او خو حالت به هم نه چې راپېښ شي خو د خبرو تلل او د خبرو انډول کول ډېر ضرور دي چې باید خلک ځان پرې پوه کړي ما ته یو قصه رایاده شوه پښتونیار صاحب ته خو ډېر ښه بلد دی زموږ د ژوند او زندګۍ د هرې خبرې سره زموږ د کورني نظام سره هم ته ډېر ښه بلد دی زموږ کور داسې و لکه د سقراط مدرسه هر ورځ به زموږ په کور کې 10 15 20 کسان ناست ول هلته به بحثونه او خبرې به وي یو ورځ زموږ په کور کې یو بحث او خادم صاحب د الله غریق رحمت کړي نو هغه وویل چې زه د خپل قوم او د خپل وطن او د ملت ډېر ښه پېژنم د پښتون نه باشرفه د پښتون نه باعزته د پښتون نه متمدن او د پښتون نه د صلح غوښتونکی څه د دې نه بل دغسې یو ملت په جهان کې نشته لکه د پښتنو غوندې خو یو عیب پکې دی ویل او هغه عیب دا دی چې دا ټوپک یې د اوږې نه باید لرې شي نو د هغه وخت زلمی وم ما په دې خبره باندې د خپل پلار په مقابل کې دا دغه غوندې وکړو لکه یو اعتراض غوندې مې وکړو نو ما ورته وویل مالې بابا دا پښتونولي ټوله په ټوپک ده که دا ټوپک دې ته نه واخېستو نو پښتون ته څه شی پاتې شو ښه خبره به دا نه چې دا ټوپک په استعمال پوه شي چې دا ټوپک د خپل ورور په مقابل کې مه استعمالوه د خپل تربور په مقابل کې مه استعمالوه په خپل قوم کې مه استعمالوه بلکې د ټوپک د استعمال ځای باندې پوه شي پلار مې داسې په چرت کې راوړو ما ته یې ویلې ویله ملا ستا خبره کې لوی منطق دی ویله ستا خبره صحیح ده په هر صورت باندې موږ د عدم تشدد لکه تاسو چې ویل عدم تشدد په دې معنا نه ده چې خلک دې د خپلو حقوقو د غوښتلو دپاره د ضرورت په وخت کې هغه لاره نه انتخابوي چې هغه ضرور ده هغه دې نه انتخابوي ډېر تشکر کوم ډاکټر صاحب ډېره مهرباني کریمزی صاحب تاله به راوګرځو مهرباني تاسو له راګرځم او د هرکلي نه وروسته د پښتونیار صاحب خبرې هم تاسو واورېدې زما ګډې وډې دې مو واورېدې هیله کوم
غواړم ستا په نظریه پوه شم چې موږ هغه کوم خط سیر چې اوس د پښتنو دپاره په دواړو خواو کې تعیین شوی دی آیا په دې خط سیر کې چې موږ روان یو موږ خپله هغه اخري آرزو ته چې هغه د یو لوی افغانستان جوړېدل د پښتنو متوحد کېدل او متمرکز کېدل په یو واحده مفکوره باندې دا موږ کولی شو چې په عدم تشدد کې لاسته راوړو بسم الله الرحمن الرحیم د مشرانو او د دوستانو په اجازه مانی د ډاکټر صاحب پښتونیار خبرې خو موږ تاسو ټول واورېدلې جامع او دغه ټول مسایل رانغښتي وو ما د ډاکټر صاحب د دې خبرو په ترڅ کې یو څو نقطې ذهن ته راغلې چې د هغې د جملې نه دا د صلح تعریف د اسلام د نظر نه چې دی د فکر سر او مال حفاظت ته موږ په د اسلام د نظره صلح ویلی شو اوس دغه د پښتنو وضعیت که سړی د صلح د ترازو نه وتلي چې په دغه سیمه کې صلح شتون نه لري او په کومه نوعه او په کومه بڼه باندې په سیمه کې یا په د دې قام یا د دې ملت دپاره د مبارزې اړتیا ده نو دا بیخي مشخصوي دا چې موږ د دې پلرونو یا د نیکونو دا د مبارزې بڼه اوس دې منزل ته را رسېدلې ده چې دغه په حساب د ټکنالوژۍ په حساب چې دا مبارزه یو نوع اپډیټ شي او د اپډیټ کېدلو د عدم تشدد د مبارزې او د فلسفې دغه مکتب زمونږ په قوم او په ملت کې دې اندازې ته رسېدلی دی چې اوس باید د عدم تشدد یو نوع آثار پکې باید ګډ شي یو څه دغه طرف ته رخ وشي اوس د پښتنو اول یو بل سره شناخت نه لرل دوی دغه د پاکستان د تعداد دوی خوستلو یا د منځته د راتللو نه دغه ټول خارجي ورته ویلی شي یا څوک چې په تېرو کې دغه سیمې د اغېزې لاندې وي هغوی دغه انویسټمنټ کړی په دغه 85 کالو کې چې څنګه دغه دوه قومونه دا دوه یو قوم په دوو سیمو باندې ادرس شي چې دوی د خپل منځ هغه داخلي روابط او هغه د وصل نقطې باید د منځه ویوړل شي نو په دې معنی تر اوسه پورې ښه کامیاب شوي ځکه چې هغه آخري وار یې دغه د سیمې خاردار غځولو چې د یو قوم په منځ کې دوی دا سیمې خاردار وغځو نو معنا دا چې یو قوم یو کور یو کلی په ویزو باندې به د یو بل سره تګ راتګ کوو نو اوس دا هغه د دوی هغه انویسټمنټ او سرمایه ګزاري وه چې په دې ټول د زمان کې په دې د موضوع په منځ کې د نفاق یا د فاصلې رامنځته کولو لپاره کړی نو اوس دغه پښتانه په دې اواخرو کې مخصوصا دغه د منظور پښتون د مبارزاتي ټیم د پی ټي ایم رامنځته کېدلو نه را په دې خوا باندې دا موضوع لږه روښانه شوه مخکې د دې نه ګونګه وه مخکې به د کوزي پښتونخوا مشرانو لکه نومونه به اخیستل لازمه وي چې موضوع لږه واضح شي محمود خان اچکزی تر د 13 کاله پورې ما داسې فکر نه کوم چې دا په کویټه یا په کوزه پښتونخوا پورې ارتباط لري زما سره شخصي داسې فکر و دغسې زما د دوستانو همزولو یا د دې جنریشن ټولو سره دغسې یو تصویر ولې اوس دا ثابته شوله چې نه دغه سړي د خپلو اهدافو او د خپلو غرضونو لپاره دغه شعار استعمالولو او په تېرو کې زموږ د تېرو نظامونو نه د ډاکټر صاحب نجیب الله د داود خان نه را په دې خواته د اعلی حضرت ظاهر شاه نه را په دې خواته دغه ټولو نظامونو کې د سړي د افغان په صفت باندې امتیاز اخیستل ولې اوس دغه د ثابته شوله چې نه د ده غوښتنه د ده هدف او غرض دا نه و چې دغه شوکېدلې سیمه د لوی افغانستان بېرته راوګرځي د ده هدف هغلته خپل یو لیډرشپ یو کیپیټالیزم و چې د خپله کیپیټالیستي غوښتله په هغه سیمه کې چې په قدرت کې پاتې شي او د ولس رایې او دغه ولري سپورټ ولري ولې اوس د منظور پښتون مبارزې یا ټیم یا ډلې دا بیخي جوته کړله چې نه دغه ځای کې که د پښتنو سیاسونو تر اوسه پورې کومې غوښتنې کولې هغه غوښتنې په دې معنا نه وي چې دوی د لوی افغانستان د یووالي یا د اتحاد په مکتب باندې کار کوي دوی د خپلو اغراضو دپاره دا کار کولو نو اوس دغه د منظور مبارزه دې ته موږ اوس د منظور مبارزه نه شو ویلی دې ته د آګاه نسل یا د تربیه شوي نسل چې د دې حالاتو د دې وضعیت نه یو څه اخذ او زده کړه وکړله او په دې نتیجه ورسېدل
چې موږ باید داسې یو حرکت او داسې یو مومنټ رامنځته کړو چې د افغانانو د هغه اصلي اهداف او هغه اصلي حقوق پکې ترلاسه شي. اوس دا د اکتوبر د 11مې دغه مجلس چې منظور دغه کړی، اوس دې ته موږ د سوال یا دغه نه لرو، داسې کنفیوز ورته نه یو، مشوش ورته نه یو. واضح ده موضوع چې منظور پښتون تر اوسه پورې په سیمه کې په دغه کوزه پښتونخوا په دې سیمه کې د پښتنو حقوق غوښتل، ولې اوس دا بحث د پښتنو دغه نه راوچت شوی، اوس د افغان شموله بحث دی. اوس که د منظور پښتون د مجلس نه زموږ همدا توقع هم کېږي او هغه علایم هم دغسې دي چې منظور پښتون اوس د افغانستان سره د یو کېدلو په بحث باید دا مجلس ولري، او په داخل کې دوی ډېر زیات اختلافات چې لري، دغه د پخواني دغه انحصاري چې دغه د پښتنو دغه سیاسي روندونه انحصار کړي دي د ځان سره. د منظور پښتون ته د پنجاب نه دغه خلکو ډېر زیات تھریټ او تهدید موجود دی چې د منظور مخې ته تیږې او خځلې وراچوي چې دا ونه کړلی شي چې دغه خپل قوم او ملت په دغه طرف باندې سوق کړي چې هغه د لوی افغانستان بحث ته په اخر کې رسیږي. اوس د مبارزاتو په نوعیتونو کې سړی فکر وکړي د تشدد او د عدم تشدد که داسې په شډل او په وطنۍ لهجه باندې سړی تعبیر کړي، تشدد په دوو حالتو کې سړی کولی شي، چې یا په ښه قوت کې او یا په ښه جهالت کې، چې هغه ټولنې د علم د ثمر نه محروموي، دغه خلک هم د تشدد پلوي کوي، او یا ښه په قوت کې چې قدرت د حاکم وي چې هر ځای کې هر بدلون او هر فکر تطبیقول غواړي کولی شي. عدم تشدد دا یو فکري مکتب دی. د دې عدم تشدد دغه د مبارزینو د ټولنو مطالعه چې موږ وکړو، لکه مخکې چې خادم صاحب محترم تاسو ورته اشاره وکړله، کینګ مارټین، نیلسن منډیلا یا ګاندي یا باچا خان یا داسې نور اتلان د عدم تشدد د مبارزې، دوی په ټولنو کې د یو فکر ترویج په دغه نه اندازه کړې ده چې هغه ټولنې ته فزیکي بدلون ورکړی دی. اوس که ته په یو ټولنه کې غواړې چې د یو قشر یا د یو عصر د زمانې چې په کومه زمانه کې قرار لري چې بدلون ورکوي، که ته چېرته دوی د فزیکي بدلون ورکړي، دغه تر څو پورې چې دوی په بطن کې، په فکر کې، په منټالیټي کې نه بدل شوي، دغه فزیکي ساختارونه هیڅ اغیزه نه لري. اوس موږ د افغانستان لپاره ښایسته مثالونه لرو په تېرو 40-45 کلونو کې. هر نظام چې رامنځته شوی دی هغوی بدلون غوښتی دی، د منفي په مقابل کې ودرېدلي دي، یو مثبت اسناد او شواهد پیش کړي چې دغه مثبت رخ اړخ ته ځو او دغه منفي افعالو یا اغیزو مقابله کوو. ولې فکري مکتبونه موجود نه وو. که چېرته د دوی شاته یو فکري موجود وي او دوی دغه د حالت او د وضعیت د بدلون لپاره وړاندیز ورکول، نو ډېر ښه به د ټولنه کې یعنې داسې دایم به پاتې شوی، سسټینیبل. دغه د فکري مکتبونو د نشتون، اوس دا مخکې ډاکټر صاحب پښتونیار دا د مشر خادم صاحب د منیفیسټو د افغان ټولنپاله منیفیسټو په ارتباط ګوره دغسې فکرونه موږ ترې محروم شوي. اوس که دا ځوان نسل، یعنې زه خپل همزولو درته دې د وجې مثال ویم چې زه په یو جنریشن کې قرار لرم، زموږ ځوانان همیش چې د خپل منځ کې کینی، د خپلمنځي پوښتنه دا ده چې کم خوا ځو، په کم طرف ځو. معنا دا نه چې د چا غلامي کوو، د چا سره ایجنټي کوو، یعنې خپل کم مکتب، کمه تیوري، کم مکتب غواړو چې تطبیق کړو، عملي کړو، د مجلس عنوان کړو، د مجلس موضوع کړو چې ترلاسه کړو. اوس زموږ د بدبختیو د لاسه، د انقلاب د بې کورۍ د لاسه،
موږ د دې مکتبونو نه محروم پاتې یو. نو اوس که ته ما ته افغانستان په لاس راکړې چې ته د افغانستان د اقتدار یا د چلولو مسؤلیت لري، ولې چې زه افغاني مکتب ونه لرم، زه یو خپل افغاني ایډیالوژي یو ترویج شوي یو سټنډرډ شوي ایډیالوژي ونه لرم چې دغلته زما سره د ازبک، پښتون، هزاره، تاجک د ټولو اقوامو حقوق تعریف شوي نه وي، حفظ شوي نه وي، نو زه که هر څومره لیاقت د اقتدار او د قوت او د مدیریت ولرم، زه مثبته نتیجه نه لرم. دلیل دا دی چې زمونږ ترمنځ دغه د فکري مکتبونو هغه ارزښتونه د پښو لاندې شوي دي او دغه 40 کاله دغه خواري شوې ده د بیرون د خوا نه. موږ بمونو دومره نه یو خوږ کړي، موږ مرمیو دومره نه یو خوږ کړي، موږ ډېر خوږ کړي یو چې زموږ نه د مکتب هغه مواد، هغه د مکتب افراد اغستل شوي دي. اوس د ډاکټر صاحب پښتونیار، د ګردیوال صاحب، د زازي صاحب او د خادم صاحب، دغه ژوندي یو 4 کسان زما په مخه ناست، زه په بالله داسې احساس کوم چې ما ته یو الهام کیږي. زه ستاسو د خبرو نه د افغانستان تاریخ اخلم، زه ستاسو د خبرو نه د افغانستان په هکله باندې یو لاره وینم. نو اوس که دغسې زمینې موږ ته په دې ټول د تاریخ دغه 40 کلن د ګډوډیو په دې تاریخ کې که دغسې مکتبي کارونه د ځوان نسل سره شوی وي یا د سیاسي مفکورو سره شوی وي، موږ د دې بدبختیو نه به ډېر وړاندې تللی وي. نو اوس دا عین موضوع وضعیت په کوزو پښتنو باندې راغلی. کوزو پښتنو ته دغه منټالیټي ورکړل کېږي چې لکه تاسو چې مخکې خادم صاحب محترم ویلي چې که مجلس وشي، په مجلس کې دوی قطعنامه اعلان کړي او پاکستان ورته ووایي چې ښه دغه ستاسو ټول مسایل موږ منو خو د پښتونستان په چوکاټ کې، نو دا خو بیا هم د مسالې حل نه شول. نو د دې د خاطره ستاسو مشرانو دغه نظرونه او دا فکرونه دا زمونږ د دې ځوان نسل یا دا اوس چې د جګړې هغه وړتیا لري، هغه انرژي لري، د دې نسل دپاره دا بیخي هغه حتمي شرط دی چې دغه افکار، دغه مجالس باید ادامه وکړي، دغه غږ ورسیږي په د دې مجالسو. او الحمدلله اوس د سوشل میډیا زمانه ده، په سوشل میډیا د لارې نه موږ کولی شو چې دغسې مجالس او لیکنې وکړو، دغه مکتب تشریح کړو چې د پښتون بې علمه نه دی. پښتون که د عدم تشدد خواته ځي، هغه به ډېر هغه اخري مرحله وي، یا به موږ ښه اتحاد سره کړی، ښه به راټول شوي، ښه به مصالح شوي، او یا به مو بیخي هغه پښتو کې متل دی چې تنګ شي نو په جنګ شي، نو موږ به هغه د تنګېدو حالت ته رسېدلي. نو مننه، تشکر، ستاسو نه بیا واورم. ډېره مننه کوم کریم زی صاحب، ستا ډېرې ښایسته خبرې. ستا د خبرو په دغه کې په جریان کې زه یوه خبره کوم، ما یو ځل څو ځلې به پخوا هم کړي په دې خپرونو کې. زه په منطقه کې لوی مشکل چې ګورم، دغه یوه مسله چې ده دا ټوله په پښتنو پورې اړه لري. د منطقې صلح ټوله د پښتنو پورې اړه لري، د منطقې اقتصادي رشد د پښتنو پورې اړه لري، په منطقه کې سیاسي ارتقا په پښتنو پورې اړه لري. او دا د ټولو شیانو دپاره دا ما چې 2-3 خبرو ذکر وکړو، د دې لاسته راوړنه هغه وخت کېدی شي چې لوی افغانستان چې لوی افغانستان جوړ شوی نه وي، چې هر هغه بدلون په منطقه کې راشي د پښتنو په سیمه کې، هغه به د پښتنو د جنګېدو دپاره وي او پښتانه به یو د بل سره جنګېږي یوه ورځ. دا زما اخري تحلیل دی په دې ټولو خبرو کې. او کله چې لوی افغانستان جوړ شو، دا په یقین سره تاسو ومنئ په منطقه کې به هم صلح راځي، هم به وروري راځي، هم به د جهان سره ټینګ اړیکې قایمېږي، او هم به په دې منطقه کې ټول اقتصادي پیشرفتونه چې دا خلک ورته پلانونه لري او افغانستان د دغه اقتصادي پلانونو په خاطر باندې د دې ټولو خبرو نښه ده، نښانه ده. جنګ دلته دی، بم دلته دی، وژل دلته دي، دا ټول د پښتنو په سیمه کې دي. دا هره بدبختي چې روانه ده تر ننه پورې دا د پښتنو بناءً د منطقې دپاره، زموږ د همسایه ګاونډیو هیوادونو دپاره او د جهان دپاره دا لازمه ده چې یو ځل د دې منطقې په تاریخ باندې د سره یو نظر وکړي
او یو عالمانه تحلیل د دغه حالت وکړي چې د دې حالت د بدلون لپاره څه باید وکړي. جنگ باندې دغه حالت نه بدلیږي. امریکا او شپږ څلوېښت مملکته په دې خاوره باندې پراته وو، جنګونه، مرګونه، تالاشیګانې، غصبونه، چوټ، دا ټول یې وکړه، خو هېڅ بدلون رانغی په دې منطقه کې او نه نتیجه ترلاسه شوه. موږ به ګورو توکل په الله چې زمان سره راوړي، وخت سره راپېښوي او څه شی نه پېښېږي. خو ډېره ښه خبره دا ده چې اوس په پښتنو کې سیاسي شعور جګ دی، مخ په لوړېدو دی او هر ورځ زموږ ځوان نسل د زاړه نسل نه هم بهتره کېږي او هم ترې هوښیارېږي. ډېر تشکر کوم ډاکټر دغه کریمزی صاحب، ډېره مهرباني، ډېره مهرباني. زازی صاحب دې ستړی مه شي، ته ستړی مه شي. سلامونه درته وایم، یو ځل بیا درته ستړی مه شو کوم. د استاد د ګردیوال صاحب د حوصله مندۍ نه ډېره مننه کوم، ډېر تشکر کوم. دا هره خپرونه کې تاسو تر اخره پورې همداسې خاموش ټولو خبرو ته غوږ وي او غږ هم نه خېژي. په حوصله مندۍ د ډېره پراخه ده. ډېر تشکر کوم درنه زازی صاحب. زازی صاحب ته خو یو نظامي افسر یې، که نظامي افسر په عدم تشدد مصالح شو، د دې وطن دفاع به بیا څنګه کوئ؟ خادم صاحب سلامونه نیکې هیلې تاسو ته او ډېر قدرمن عزتمن ښاغلي ډاکټر صاحب پښتونیار ته، عزتمند او ګران ګردیوال صاحب ته او قدرمن عزتمن کریمزي صاحب ته، لیدونکو او اوریدونکو ته او خپلو وطنوالو ته وړاندې کوم. یو ځوان په خپل هغه کې لیکلي وو، ژړلي وو پاڼه کې، وایي نور مو هېڅ نه درلودل، یوه ځواني وه، هغه هم سپېرو وختونو وخوړل. داسې وګورئ چې پښتانه په دې کې څه ملامت دي. ما مخکې مې یادونه وکړه په 12 د اګست د 1940 کال کې 400 بابړې کې همدغه پنجاب د انګریزانو په شمول 612 کسه پښتانه مېرمنې ماشومان ووژل. له بله خبره دا ده چې پاکستان یا پنجاب د انګریز په هدایت باندې ډېر هوښیار سیاست لوبوي په دې سیمه کې. او خبره دلته ده چې زما خو د همغې ورځ نه چې محمود خان اڅکزي د خولې نه مې دا خبرې واورېدلې، تر ټولو ما وویلې یو وارې بیا، تر ټولو خطرناک زهر اوس باور کول. ولې په دې څو لسیزو کې پرته له پښتنو نه د نورو اقوام د اقلیتونه، مثلا دا د بن کنفرانس ته همدغه غربي هېوادو رانوستل دی په افغانستان کې په دې ټول ستر قوم پښتون باندې، قوم هم نه دا خو ستر ملت ده، په دې باندې حاکم نه کړل. د ټولو پښتنو سیمې بمباردمان نه کړې، 2 میلیونه پښتانه یې ووژل او څومره هغه پښتانه ملي شخصیتونه، ملي کدرونه یې د خاورو سره سم نه کړل. دلته هغه وخت به د عدم تشدد نه مونږ کار واخلو چې هغه وخت کې دا ټول پښتون سر د خپل ګریوان ته راټیټ کړي چې پرته له ستر قوم ملت پښتون یووالي نه په دغو خبرو باندې مونږ نشو کولی په افغانستان کې پښتون بیرته خپل واک ته ورسېږي. اوس تاسې همدغه لوبې چې اوس په دې کوزې پښتونخوا کې ترسره شولې، مثلا همدا اوس د پنجاب او د انګریز په هدایت په اساس باندې پښتانه په دغه منطقه کې وژل کېږي. اوس چې په افغانستان کې یو امنیت تامین شوی دی او ټول جغرافیه باندې طالبان حاکم دي، اوس ولې طالبان د امریکا او د نړۍ نور هېوادونه افغانستان ته د ټي ټي پي مسله بانه کوي او د روسي او ترهګرو ډلو ټپلو بانه کوي. پرون د اگر چې د موضوع د عدم تشدد او تشدد پرې نه لري، خلیلزاد وویل چې اوس د افغانستان نه هیڅ خطر نړۍ ته شتون نه لري. یو خلیلزاد دا د ستر ملت پښتون په سرنوشت باندې څنګه لوبې وکړلې؟ اوس که منظور پښتون ده که نور دي، د کوزې پښتونخوا کې د یو شمېر د پښتنو مشرانو خپل باور پښتنو کې له منځه له لاسه ورکړی ده. محسن داور په صراحت سره وویل چې हमारे लिए पहला पाकिस्तान है
موږ دپاره لومړی چې د پاکستان ده همدغه محسن داول همدغه شاه محمود میاخیل یو بل وکیل د په دې پارلمان کې و خالد پښتون نومیږي که څه نومیږي یو بل نوم یې نه اخلم زه په شرمېږم په هغو باندې دا د تاجکستان مسکو ویانا په غونډو کې د دغو اقلیتو ډلو سره چې د پښتنو اصلي دښمنان دي او د نورو هیوادو مهاجر دي د بل هیواد د ګلابي دي که څه بله ورته وایي زموږ په پښتنو باندې سرنوشت باندې لوبې ونه کړلې اوس هغه وخت را رسېدلی دی چې پښتون لاس سره یو کړي او عدم تشدد 15 کاله تیر شول چې دغه ورځ نه چې د پنجاب ته بنیاد ایښودل شوی دی موږ په شکل د اشکالو وژل کېږو هر کې زه خو رښتیا څوک مانه خفه نه شي زه د هغه چا په خپل زه په تا باندې ګردیوال صاحب باور کوم زه په تا باندې خادم صاحب باور کوم زه په ښاغلي ډاکټر صاحب پښتونیار باندې باور کوم او ښاغلي کریمزي صاحب باندې باور کوم نور چې د چا سره اړیکې ونه لرم ورسره ونه پېژنم په هغو باندې زه باور نه کوم موږ هغه وخت را رسېدلی ده چې د دغو تیرو تورو شپو ورځو د ترخو تجربو د لاسته راوړلو نه وروسته نوره په دې خبرو مبرو باندې نه کېږي اوس ستر ملت پښتون باید یې لاس سره یو کړي او د دې ژغورلو لپاره یې موږ څو کاله دا پښتونستان زموږ څه شول ولې دې همدغه منظور پښتون ولې افغانستان ته د برو پښتنو دپاره دی یې وړاندیز نه کوي چې ما ته یوه غونډه جوړه کړي یو څو کسه ما ته معرفي کړي چې موږ ټول سره یو ځای شو اوس به زه مبارزه کوم د کوزې پښتونخوا منظور پښتون ته منظور پښتون څوک د ما نه څوک نه خفه کېږي چې زه نه یم چې ته نه یې ته ګردیوال صاحب نه ده د کریمزی صاحب نه ده زه خو یې نه پېژنم دغه موږ چې دا دومره خبرې کوو یو ورځ هم د منظور پښتون خو اوري یو ورځ یې تلیفون درته کړی ده ګردیوال صاحب یې ښه صحیح پېژني یو ورځ یې ګردیوال صاحب ته تلیفون کړی دی چې تاسې خو اوس دا بنسټ دی لوی تاریخي افغانستان ایښی ده راځئ چې سره یو ځای شو زه اوس پاڅم دا خپل باقي دا لږ عمر مې د منظور پښتون دپاره چې په آخر کې به هم یو محمود خان اڅکزی ته نه جوړ شي زمونږ په وطن کې کلو کې به چې یوه جګړه جوړه یوه خبره د دوو کلو په منځ کې شوله 2 کسه 4 کسه سپین ږیري به سره کېناسته هغه مسله به پرېکړه به یې وکړه لاړ بړو سپین ږیرو دومره قدر لرلو چې د کابل نه به سپین ږیري کلو ته تلله ته به یې د ټوپکو ډزونه ورته کړل ډول به یې ورته وهلو قالینچه و به یې په لاس کې وه چې چېرته به سپین ږیری کېناستلو هغه عزت یې کول مه کوئ په هر چا باندې باور مه کوئ موږ همدغه باور همدغسې دربدره کړي چې تر نن ورځې پورې دربدره یو لاسه نه کېږو دا یو شمېر د ګردیوال صاحب خبرې هغه سپږې ورږې چې دغه ستر ملت پښتون ته یې د مارکونډو مزل جوړ کړی ده تاسې یې ټول ښه پېژنئ زه خو حوصله ورته کوم مګم که دوی ونه د خپل ستر قوم پښتون هم بخښنه ونه غوښتله زه یې بیا نومونه مه اخلم چې یو مثال یې شاه محمود میاخیل ده ډېره مننه زاهدي صاحب دا دغه به وکړو زموږ او ستاسو په دې خپرونه کې سوژه دا ده چې موږ د خلکو نومونه ډېر به نه یادو هر سړی خپل ځان دپاره تاریخ جوړوي او هر سړی د خپل ځان د تاریخ په مقابل کې مسؤلیت لري چې هغه تاریخ به د وطن د تاریخ او د ملت د تاریخ پورې تړلی دی هېڅوک خادم صاحب بخښنه غواړم خادم صاحب اقلیت د اکثریت دی موږ نشو کولی چې د یو فرد حبیب الله کلکنی سقاو راغی څه والې ونیخو په امان الله خان باندې رباني راغی په دې ستر قوم پښتون باندې څه به لوبې وکړلې احمد شاه مسعود چې د افغانستان د تباهۍ بنسټ ایښودونکی و په همدغه په پاکستان کې همدغه بابر جنرال بابر د ذوالفقار علي بوټو په هدایت باندې ګلبدین ته رباني ته احمد شاه مسعود ته د پېښور په بالاحصار کې پیسې وسلې ورنکړې افغانستان ته لاړ نه کړل همدغه جهادي رهبران په پاکستان کې د امریکایانو 2 میلیونه ډالر ورکړل په تیاره کې کېناستل پنجشیر ته او مزار ته عطا محمد نور دوستم ته ورنه وړل همدغه چې دا چې طالب او هر څوک په ما پرې اړه نه لري په دې
دشت لیلی کې دوستم څو کسه ووژل. موږ ته د تعصب او د شرم ځای ده چې وړې ډلې چې د نورو هېوادونو د تیمور لنګ لمسی راغلی ده دا ستر ملت پښتون وژني او موږ ورته ناست یو لاس یو موټی کېږو نه. زه خو ماته پښتون ملت ګرانده، ماته نه شخص نه افراد، همدغه د افراد خنډ ګرځېدلي دي د ستر ملت پښتون ته. دا ملت تباه کوي، دا ملت د له منځه وړي. نور زه څه نه لرم. ډېره مننه زاهد صاحب، ډېره مننه محترمه. زموږ دې خپرونې ته بیا اندازې زیات میسیجونه راغلي دي او خلک پوښتنې هم لري. زه په دې پوښتنو کې یو سوال ګورم، د ډاکټر صاحب محترم پښتونیار ته دغه دی راجع دی، خو چې پښتونیار صاحب بېرته خپل ځای ته راغی خپل ټلیفون ته، نو سوال به ترې وکړم. ګردیوال صاحب ته راګرځم. ګردیوال صاحب تا زموږ د ټولو خبرې واورېدې اوس، نو هغه ورچانګ ته نه ته راوباسه او ته دې خپل نظریات په دغه موضوع باندې ووایه چې ستا نظر څه دی. آیا دغه عدم تشدد موږ خپل منزل ته رسولی شي که نشي رسولی؟ د لویو بخښونکي خدای په نامه د کاروان د پروګرام د نننۍ غونډې ګډون کوونکو ملګرو ته او په ځانګړي ډول پښتونیار صاحب ته سلامونه. خدایم ژوندي لره. داسې دی چې دا موضوع چون ډېره حساسه موضوع ده او په داسې موضوعګانو باندې به زما هیله دی چې موږ بار بار د دې مسایلو په مختلفو اړخونو باندې بار خپل پروګرامونه جوړ کړو. د هغې مقصد به دی چې وضاحتونه رامنځته شي او فکري پلوي او تفاهم رامنځته شي. ولې عدم تشدد او ولې تشدد، په دې پوهېدل پکار دی. زه په دې باندې د تاریخي شالید په بنیاد ژورې خبرې نه کوم، خو زه دوه درې خبرې هسې په دې کوم چې زه پخپله د عدم تشدد د فلسفې پلوي یم او د داسې یو سیاسي تنظیم د بنسټګرو ملګرو نه یم چې موږ د باچا خان د همدې عدم تشدد په بنیاد په یو اتیا کې عملي دغې کارونو ته رادانګلي دي. او زموږ د منشور دوه ټکي چې همیشه زه دلته وایم د پښتنو قامي وحدت، تاریخي افغانستان، دا زموږ د منشور هغه مهم ټکي دي. بله پکې چې ډېره مهم یو ټکی دی چې هغه نننۍ یادول پکار دی، 40 ده که 50 ماده د منشور د زما نه خو لږ ګیر دی، هغه خو ډېرې پاڼې دي. په هغې کې لیکلي هغه ماده داسې ده چې هر چا چې د باچا خان غوندې د لروبر پښتنو دپاره کوم خدمت کړي هغه ته به د باچا خان جایزه ورکول کېږي. ما دا د باچا خان جایزه د پارټۍ نه په 1992 کې وړې ده که نه، دا به ورساسې بس راغی. دې خاطره د باچا خان د عدم فلسفې د تشدد پلویان دي. زما په خپل هسې لنډ دوه درې ټکو باندې خبرې کوم، رانه اوږدې نه شي. تشدد پیدا کوي. منګه د پښتني ټولنه داسې ده چې که ستاسو خیال زه خدای دې وکړي چې ما نه خبرې اوږدې نه شي، لږ ستړی هم شوم. مخکې خادم صاحب ته اشاره وکړله، رښتیا 2 ساعته تقریبا وشو. که ستاسو خیال په پښتني ټولنه کې چې ځوانان ماشومان چې هلکان پیدا کېږي د هغوی سره په څنګ کې چاړه توره او یا د دیوال په سر باندې ټوپک یا تمانچه راځوړم دی، 2 نظریې موجودې دي. دا هسې د خپلې ټولنې هغه مزاج او طبیعت درته وایم، 2 نظریې موجودې دي په دې هکله باندې چې ولې دا د ماشوم سره په څنګ کې چاړه توره ټوپک ږدي یا په دیوال کې ورسره راځوړم دی. یو نظر دا دی چې ځوان راغټېږي یا دا ماشوم راغټېږي چې عقلاً د ده سترګې او په دې شیان باندې لګي چې سبا له بیا دی د دې شیانو مقابله هم پوری شي، ونه ډار شي. بل نظر دا دی چې نه دا ځان له دا نه دی چې وډار شي یا ونه ډار شي او توره ده او باتور دی او مړنی دی او جنګیالی دی، بلکې دا د بدو سترګو د نظر د لرې کولو دپاره ده. خو په هر ترتیب سره موږ او تاسې که چېرته د خپلې ټولنې د نبض او طبیعت ته په پوره متوجه شو، موږ او تاسې ډېر جذباتي خلک یو او موږ او تاسې په ډېرو وړو سپرغیو باندې کله خونړي ورونه بل کړي دي. دا زموږ د معاشرې یا زموږ د ټولنې هغه طبیعت او مزاج دی. نو په داسې ټولنه کې که تشدد ته نوره لمن ووهي،
دا خونړي جنګونه او دا خونړي ورونه به کوم ځای ته رسېږي د دې نتیجه به څه او پایلې به څه نو د دې خاطر نه صحیح خبره ده چې عدمي تشدد اوږده لار ده د سولې لار ده د مثبت فکر د بدلولو لار ده د ذهنیتونو د مثبت اړخ ته د بدلولو لار ده خیر پکې دی تشدد ته پکې زیان نشته نو دا ټولې اوږدې لارې دي خلکو ته زړه تنګېږي خو دا بله لاره چې که موږ مخکې ما ورته اشاره وکړه دا نورې موږ د ګړنګونو خواته دی نو د دې خاطر نه دا اوږده لاره ښه ده مسالمت امیزه ده خیر ښېګڼه پکې ډېره ده او نه ځان ته او نه بل ته ډېر تاوان رسېږي دا په دې بنیاد باندې دویمه خبره چې دلته زه تکراري خبرې نه کوم پښتونیار صاحب بعضې ډېرو مسالو ته ښه اشاره وکړه مهم ټکي پکې وو په کار دا دي چې موږ په همدغسې موضوعګانو د وضاحت دپاره خادم صاحب به په دې باندې زړه نه خفه کوي او زړه به نه تنګوي موږ بار بار په دې مسایلو باندې بحث کوو او هغه په دې خاطر باندې چې موږ کولی شو چې د همدې څاروان د پروګرام د لارې نه موږ په خلکو کې په ځوانانو کې په پیغلو کې په نورو خلکو کې د یو مثبت فکري بدلون دپاره یو مثبت نوښت دپاره لارې هوارې کړو دا زموږ او ستاسې دنده او ذمهواري جوړېږي د مثال په توګه او زه به یوه خبره دا هم وکړم چې دا د عدم تشدد ما درته خپله مو ویل چې زه د داسې یو سیاسي تنظیم غړی یم چې موږ په عملي ډول د دې شي دپاره د لروبر د یو ځای کېدو او قومي وحدت دپاره عملي قدمونه اخیستي وو هغه مخکې چې کومو شیانو ته مې اشاره وکړله زموږ د ګوند اوسنی صدر چې کوم دی یا مشر چې کوم دی هغه د منظور پښتون نیکه دی هغه وزیر دی زه معاون یم زه د ننګرهار یم زموږ د فرانکفورت د ټولنې مشر د سوات دی زموږ د خارجي ارتباطاتو د مرکزي کمیټې مشر د صوابی دی موږ په عملي ډول باندې دا شیان خو اکثر وخت موږ ملګرو ته چې ډېر ملګري یا موږ هم تر اوسه پورې کوم کارونه چې کوله د دې مسایلو دپاره هغه بستر ډېر جوړ نه دی منظور پښتون دی زمونږ د بهتر نه اوس کوشش کوي موږ هم اوس کوشش کوو چې دا رښتیا په لروبر کې د شعارونو په بنسټ باندې پاتې نه شي بلکې اقلا په لروبر کې د ملګرو د سیاسي او غیر سیاسي ډلو ټپلو دپاره د منشور او د ملي ارزښتونو په بنیاد چې دا ستر ملت لري د ګډ کار دپاره او د عملي ګډ کار دپاره لارې چارې په ګوته شي دا موږ کولی شو هغې کې کرمجي صاحب او زادي صاحب بعضې ټکو ته اشاره وکړه موږ له دغه شی خپلول پکار دی ما دا 2-3 ورځې کېږي همدا د مزدور پښتون دی د بعضې ملګرو سره په کمنټارونو کې لیکل هغو ته مې هم لیکله چې که موږ د دې کار نه استفاده ونه کړو موږ په قلاره د لروبر د بعضې ملګرو سره د سیاسي او غیر سیاسي ډلو ټپلو په منځ کې په عملي ډول په لیکلي توګه په بعضې شیانو اتفاق ونه کړو نو بس لکه دا بعضې ملګرو چې اشاره وکړه دا ستا خبره خادم صاحب ټیک ته ځم هم دې ځای کې ملګرو ته وایم نومونه اخیستل ډېر د مشرانو کشرانو په ډېر مناسب نه په کار نه ده موږ ته تنقید کولی شو نیوکه پرې کولی شو نوم ته هېڅ حاجت هم نشته دا خلک ډېر دي او دا بالکل د ورګشپک په شان چې زموږ او ستاسې په ټولنه کې راننوتي دي که مخنیوی یې ونه کړو دا د پوستکي ته رانږدې کېږي او سرطان مرستې جوړېږي او د دې کلک مخنیوی دی چې ځکه په کار دی چې که غواړئ چې د 21مې پېړۍ کې یا د 21مې پېړۍ په پیلامه کې د یو زبردست قوم ملت او مدني ملت په حیث باندې یو تاریخي رسالت لري د خپل یو مقام خپلوي نو ته مجبور یې چې بعضې کارونه به هم په ملي کچه باندې او هم په نړیواله کچه خپلوي په غیر د دې نه نشي کېدلی نو موږ خو په دا تېرو 4-15 لسیزو کې په مختلفو نومونو باندې ووهل شو دې ته زیاتي توپیر او تفکیک پکار دی چې بعضې خلکو ته موقع ورنکړو چې هغه خودپرسته دي خودغرضه دي پردیپال دي او یا د شبکو سره د هغه کارونه کوي چې هغه زموږ او ستاسې د اصلي هدف ته چې نږدې کېږو بیا خنډونه او لانجې جوړوي دغه خلک بالکل اړخ ته کول پکار دي دا ګران کار دی خو که چېرته لکه اوس وخت چې نن ملګرو ته اشاره وکړله پښتانه په لروبر کې په رښتونې توګه رابیدار شوي دي او پوه شوي دي د دغې بیدارۍ نه مثبت استفاده او ګټه اخیستل پکار دي دا زموږ او ستاسې باید په اوسني وخت کې دنده او ذمهواري وي او د دې دپاره کار کول فرضاین دي او دې ته باید ټول ملا وتړو او بس مهرباني
ډېره زیاته مهرباني ګردیوال صاحب، ډېر ښکلې خبرې دې وکړې، تشکر کوم. ډاکټر صاحب، کریم ځای صاحب، دا ډاکټر صاحب پښتونیار ته یو زنګ ووهي چې یو ځل بېرته راشي. دلته دوستانو یو سوال کړی دی ته نه، او بل غواړم چې پښتونیار صاحب د دې مجلس هغه آخري خبرې د ده په خوله باندې واورو، او یو شی غواړم چې خپلو ټولو اورېدونکو ته ذکر وکړم. په 11 د اکتوبر باندې منظور پښتون د غوښتنې په اساس لویه غونډه جوړیږي، او هغه به د ټولو پښتنو مشترکه غونډه وي چې د هغې ورځې پورې موږ په ډېرو خبرو باندې څه کوي خوله پرې نیسو، انتظار ورته کوو چې څه کېږي، نو بیا به ګورو چې د دې غونډې نه څه فیصله راوځي. خادم صاحب که ماته اجازه راکړي ولې چې دلته غږ راته کوي. مهرباني وکړه، مهرباني وکړه. نو ګردیوال صاحب، کریمزی صاحب، خادم صاحب، خدای په امان، او بخښنه غواړم ډاکټر صاحب نشته د زما له طرفه، به خدای په اماني ورته وایي. تاسو الله امان شي. خدای په امان، خدای په امان. خادم صاحب محترم، مجلس تقریبا 2 ساعت نو مجلس په آخرو دقایقو کې یو. پښتونیار صاحب موږ سره په بل مجلس کې هم دغه لري، سهم لري. نو دوستانو سره که غواړئ خدای په اماني به وکړو. دا سوال به زه تکرار کړم، تکرار وکړه. او زه به یې ولولم، خو که ګردیوال صاحب دې ورته جواب ورکړي، ډاکټر صاحب خو نشته دی. په تورنټو کې د ټولنیزو خدماتونو د ټولنې مشر ښاغلي انجینر صاحب سید احمدضیاء مظهري یوه پوښتنه کړې ده. هغه سوال کوي د ډاکټر صاحب نه، وایي چې د جوامعو د ذهني تکامل په نظر کې نیولو سره آیا پښتانه په دې موقف کې دي چې د عدم تشدد لاره خپله کړي که نه؟ زه به پکې یو څه ووایم که ډاکټر صاحب راغی خپله کوی. ګوره زه د دې پاچا صاحب مرداري ډېره مننه، ډېر زبردست سوال یې کړی. دغسې سوالونه اصل کې زمونږ او ستاسې باید وخت ولرو چې لږ په تفصیل سره بحث وکړو. اوسنی وخت زه فکر کوم چې ډېر طلایي چانس دی. ولې؟ هغه په دې چې په نړیواله کچه باندې او په ملي کچه باندې په لروبر کې خلک را بیدار شوي دي. د دې بیدارۍ نه اوس ګټه اخیستل پکار دی. دا اوس د پښتنو د مشرانو او روشنفکرانو عالمانو پورې اړه لري چې دې ته په کومه طریقه باندې رانږدې کېږي، یو بل له لاس ورکوي او په رښتوني باندې. زه په ضمانت سره درته ویلی شم که چېرته پښتانه عالمان، روشنفکران او قومي مشران نن د خدای او رسول په خاطر او د دې خپل غمځپلي ولس د بنسټیزې ابادۍ او ترقۍ دپاره لاس یو کړ او په قرآن لاس کېښود چې موږ راپاڅېږو، کو دا روښانه راتلونکی د دو په برخه دی. زه به یا مړ یا به ژوندی یم، خو دا خبرې به د خادم صاحب په آرشیف کې چې که چېرته دې خلکو مېړانه وکړه، او خدای دې وکړي چې د منظور دی د 11 د اکتوبر په دې غونډو کې اکثرا لکه مخکې چې پښتونیار صاحب هم ورته اشاره وکړه، خلک هسې خبرې ونه کړي بلکې د عملي لارې او کړنلارې دپاره هم را میدان کړي. که موږ د دغې خبرې چې کم کوو او یو 40% 50% عملي کړنلارې هم د خپلو خبرو سره غبرګې کړلې، زه په ضمانت سره یم چې زموږ آینده روښانه ده او موږ به خپل کې راتلونکو نسلونو ته زبردسته جوابګوی. او دا زه فکر کوم چې هغه د تاریخ یو پاڼه ده چې ځلانده پاڼه ده، او خپل راتلونکو خلکو ته به هم داسې تیاره نه وي پرېښې چې هغوی بیا په موږ او تاسې باندې وشرمېږي. مهرباني. ډېر ښه، ډېر ښه، ډېر اعلی. خپلو ټولو لیدونکو ته زه فقط د یوې خبرې ذکر غواړم، هغه دا ده چې دا تذکر د دې په پخوانیو خپرونو کې هم څو ځله شوی دی، او یو ځل بیا ذکر غواړم ضرور دی. هغه دا چې دغه خپرونې ته چې څوک راځي موږ سره او دې خپرونه کې برخه اخلي، هغه د خپل د وخت ډېر زیات یو څو ساعته دلته صرفوي. دا بیکاره خلک نه دي، دا هر یو مسؤلیت لري په زندګۍ کې، هر یو ځان ته کار لري په ژوند کې، هر یو ډېر شخصي خبرې لري، خو یو 2-3 ساعته دوی د دې خپرونې دپاره دغه کوي، یوې څنډې ته کوي د خپل وخت نه، او راځي دلته کښېني.
نو اقلا تاسو محترم او عزتمند لیدونکو او اوریدونکو څوک چې دا خپرونه بیا په یوټیوب کې ګوري یا په بل شي کې ګوري دومره خو وکړي چې دا خپرونه د خپلو نورو دوستانو عزیزانو ملګرو آشنایانو سره دوی سره شریکه کړي چې هغوی وګوري حد اقل که هېڅ ونه شي هېڅ ونه شي دا د یو کس د یوې خبرې نه خو به یو څوک استفاده وکړي یو نه خادم صاحب اجازه ده زه ازما چې کومې خبرې وکړې د هغې هغه نچوړ چې بعضې خلکو ته په مغزو کې پاتې هغه رانه هېرو هغه درته وښویم اما چې کومې خبرې په دې اخر کې وکړې هغه دا دي چې موږ په ملي کچه باندې یو طاقت کوټی جوړ شو په لروبر کې موږ یو لاره او کړندلاره خپله کړه یو ګډه ملي مشرتابه طرح او ملي ادرس هم پیدا کړ نو موږ یو طاقت ګوټی شو دغه طاقت ګوټی یو تعریف لري یو شناخت لري یو هویت لري د همدې شناخت په بنیاد موږ په نړیوالو باندې ځان منلی شو نورې لارې نشته ګورې هر څوک چې نورې لارې لټوي هغه په خطا باندې دي دې ته ځان جوړول پکار دی او بس نو دا به څنګه کېږي څنګه وکړو دا سوال راغی اوس بحث ته نه جوړ کړو بحث پروګرام نه دې باندې موږ او تاسو بیا وروسته نورې ډېرې خبرې کوو چېرته لاړ شو څه وکړو کومې لارې او کړنلارې مهمې دي د چا سره اړیکې ونیسو په کومه طریقه یې ونیسو کوم خلک رښتیا هغه خلک دي چې موږ او تاسو سره تر یو 100% یا 50% په لاره دي کوم خلک دي چې هسې موږ سره ډبړهماري کوي خبرې کوي خو ځي نه راسه دا موږ ته معلوم دي او موږ یې بېلولې او توپیرولې تفکیکلی شو دا باید دپاره یو پلان او پروګرام جوړ شي خادم صاحب محترم ډېر بخښه دوه پوښتنې د راتلونکي برنامې دپاره د دې اوسنۍ برنامې نه یو دغه پوښتنه چې تاسو اوس وکړله چې څنګه وشي یو دا د مزري صاحب پوښتنه نو راتلونکي هفته کې انشاءالله په همدې ما ډېر تشکر کوم کریم صاحب د دې یادښت نه ما غوښته چې د یوې خبرې اعلان خپلو ټولو لیدونکو ته وکړم ټول هغه پښتانه د دنیا په هر کونج کې چې استی او تاسو د منظور پښتون یا د پی ټي ایم د مبارزاتو نظاره کوئ او د هغې سیل کوئ او انتظار لرئ چې څه ته نه راپېښ شي دا د نظارو وخت تېر دی نور د دې وخت تېر شوی دی چې موږ یو د بل نظاره وکړو چې یاره تورې چې دا څه کوي نو بیا به زه ورته ګورم که مې خوښ شو هغسې به وکړم که مې خوښ نه شو هغسې به ونه کړم نن د خوښې ورځ نه ده ورونو 2 میاشتې ستاسو د سرنوشت د ټاکلو دپاره پاتې دي چې هغه د اکتوبر 11 ده د پښتنو سرنوشت به په 11 د اکتوبر د پښتنو د خوا نه د پښتنو په دغه لویه جرګه کې تعینېږي دلته به فیصله کېږي د دې فیصلې تر ورځې پورې حرکت دې وشي متحرکه شئ او یو څه کول پکار دي خو زه ګورم په هر ځای کې په واتساپ کې ګروپونه جوړېږي 5-6 ګروپه په کاناډا کې جوړ شوي دي یو 18 په امریکا کې جوړ شوي دي یو 15-12 په جرمني کې او په اروپا په مختلفو هیوادونو کې جوړ شوي وي د دې ګروپونو جوړونکو دپاره زما یو پیغام دی هغه پیغام دا دی چې تاسو د دې کوشش وکئ اول خو په خپلو کې سره یو شئ بیا د خلکو په خولو باندې مهرونه مږدئ خلکو ته اجازه ورکئ چې دوی خپلې خبرې وکړي خپل نظریات تاسو ته وړاندې کړي ځکه د دغه مختلفو نظریاتو د مجموع نه داسې یو ښکلی نظر په اخره کې راوځي چې هغه به د شړومبو د شاربلو کوچ ضروري خبر ده خبر مې اخر کې دا مې ویل چې موږ 2.5 کاله مخکې د همدغه خاص هدف دپاره دا کار شروع کړ او تر ننه پرې روان یو تاسو ښه د ځان سره فکر وکړئ چې د تاریخي افغانستان د ملي جوړښت پاسوم د نهضت سره څومره کېدی شي چې تاسو ځانونه ورنږدې کړئ څومره کېدی شي چې د دوی د نظریاتو نه ګټه واخلئ څومره کولی شي چې دوی ته خپل نظریات ورسوئ څومره کولی شي چې په دغه نهضت باندې علمي او بنیادي انتقادونه وکړئ چې دا ټول شیونه باعث دي چې موږ وکولی شو چې لر او بر پښتون دواړه یو بل دومره متحد کړو لکه یو وجود چې یو خو چې یو وجود شو او ما دا خبره څو ځلې کړې ده چې زه تر ننه پورې په دې نه پوهېږم چې لر کوم پښتانه او بر کوم پښتانه دي او دا د زړه نه ویم دا حقیقت تاسو ته هم رښتیا وایم دا اوس هم پرې نه پوهېږم چې تاسو لر کوم ته وایئ او بر کوم ته وایئ پښتون د لر او برې پکې څه شي ولې د ټولو پښتنو غږ نه کوو
د ټولو پښتنو د سرنوشت د ټاکلو د ورځې لپاره کار په کار دی ملګرو متحد دي شي ټول سره دا ګروپونه دې ټول یو بل سره خبرې وکړي دوی دې سره یو ځای شي موږ د دغه ټولو جریاناتو د یو مرکز د ملي ګراهانو مرکز موږ اعلان کړی دی موږ د ټولو ملي ګرایانو مرکز یو د ټولو ملي ګرایانو خوله یو د ټولو ملي ګرایانو ژبه یو سترګې یو غوږونه یو دا ساروان خپرونه د همدغه هدف لپاره جوړه شوې ده موږ سره د دې تفاوت نشته چې ته څوک یې څوک نه څه نظریه لري پښتون یې تاجک یې څه شی د هر چا لپاره د دې ساروان دروازه خلاصه ده راځئ مهرباني وکړئ موږ د اکتوبر تر 15 نیټې پورې دا اعلان دی زموږ د خوا نه د ساروان د خپرونې د خوا نه اعلان دی د اکتوبر تر 15 نیټې پورې به زموږ د خپرونو تمرکز په دغه موضوع باندې وي چې دا اعلان ورته شوی دی د هغه جرګې پورې به زموږ د خپرونې ټول تمرکز په مختلفو ډولونو مختلفو طریقو په مختلفو اشکالو د دغه حرکت باندې وي او غواړو چې په دې کې موږ کوشش هم دا دی چې موږ څنګه کولی شو چې دا د خلکو هغه متضرره هغه ضرر رسوونکي نظریاتو ته جوابونه پیدا کړو هغوی هم باید ځانونه برابر کړي د چا په زړونو کې که شکونه چې دا شکونه هم د خلکو د زړه نه ووځي نور شک نه دی پکار وحدت پکار دی راټولېدل پکار دی متحد کېدل پکار دی او د یو لوی او تاریخي افغانستان د جوړېدو لپاره د مبارزې آخري مرحله ده که په دې وخت کې چا څه ونه کړه دا ښه باور او یقین ولرئ او بیا کله نور تاسو ته پکار دی چې بیا به په دې د سره راپاسېږي خبرې به کوئ زما یو مقاله ده په ګډ هېواد کې زما بله پاڼه ده د فیسبوک ګډ هېواد لاړ شئ په هغې کې ولولئ چې په پښتنو کې د لیډرشپ اصول او طریقې څه شی دي دا مقاله ولولئ ضروري ولولئ ځکه تاسو ته دا روښانه شي چې په پښتنو کې دا رهبران څنګه پیدا شو څنګه پیدا کېږي نو ته به پوه شې چې دا زما اخري چانس دی په دې به پوه شو بیا د دې چانس نه استفاده پکار ده لطفا یو کار وکړئ دا زموږ خپرونه ورسوئ ټولو خلکو ته دې پسې مه ګرځئ چې موږ ته کنځا کوي څوک سپکې راته وایي بد راته وایي دا راته کړي دي او خلک دي څوک یو څوک بل څه موږ دې ټولو خبرو ته ګورو اورو یې خو خبره دا ده چې موږ د یو هدف لپاره راټول شوي هدف لرو دا خپل هدف پسې روان یو د ټولو نه مننه کوم کور دې د ټولو ودان وي ډاکټر صاحب پښتونیار ته یو ځل بیا احترامونه او ډېر تشکر ورنه کوم چې دا لږ وخت لپاره زموږ سره وکړل ډېر وخت لپاره زموږ سره په ډېر مؤثر وخت او ډېر عالمانه خبرې او ډېرې درندې خبرې بنیادي خبرې وکړې چې په دې موضوع کې رڼایي واچوله خو دا د خلکو او زموږ د لیدونکو د اورېدونکو په برداشت پورې اړه لري چې د هغې د خبرو نه څنګه برداشت کوي خلک دلته ډېر خلک دي چې د تشدد طرفداران دي زه خپله د عدم تشدد پلوی نه یم په هېڅ صورت باندې ما نه ده منلې دا خبره د طفولیت نه مې نه ده منلې زما په مزاج کې نه رابرابرېږي زما په ځان باندې دا لباس نه جوړېږي زه عدم تشدد د هدف ته رسېدو دپاره او د آخري مرحلې دپاره یو ضرورت ګڼم او د دې ضرورت نه په دې وخت کې نیکه استفاده او ښه استفاده کول پکار دي د ټولو دې الله مل شي او تر بلې پرې ژوند باقي ستاسو په خدمت کې زمونږ بله موضوع به انشاءالله تعالی د هفتې په منځ کې تعیین شي او په هغې باندې به خبرې کوو ډور درانه مېلمانه به هم ورته راوغواړو هغه کسان چې غواړي زموږ خپرونې ته راشي لطفا زما لمبر هم شته دی ایمیل مې هم شته دی د ټولو ملګرو شته تماس ونیسئ دا وخت ستاسو خپل وخت دی الله دې د ټولو مل شي خدای مددګار بس مخامخ